او بخونکی الله تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه. سهار مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې ښکلی سهار مو پیل کړی وي او په دې هیله چې روغ رمټ سئ. دا شمشاد دی او زه بلال مشل سره د ټولو تخنیکي همکارانو یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم. هیله تر پایه راسره عملتیا وکړئ ځکه په خپرونه کې مو هڅه کړې ده چې د هره ورځې په څېر ډېر جالب او مهم موضوعات درته راپیدا کړو او وړاندې کړو. که چیرې تر پایه راسره عملتیا وکړئ نو طبیعي ده چې د ډېرو زیاتو معلومات څخه به برخمن شئ. درنیدونکو خدای دې وکړي چې دغه سهار مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړی اوسي. سهار به وختي راپاڅېدلي اوسئ، لمونځ به مو کړی او آهسته آهسته به ځانونه آماده کوئ د دفتر په لور باندې، د کارونو په لور باندې. که څه هم رسمیت یو څه اندازه وروسته پیل کیږي، خو خدای دې وکړي چې تاسو خپلو کارونو ته په سهار کې آماده اوسئ، با انرژي اوسیږي. عموما په سهار کې هغه خلک چې وختي راپاڅېږي هغوی نو خپل کارونه د ورځې په اوږدو کې ډېر ښه په منظم ډول سره پای ته رسولی شي. نو ښه خبره ده چې تاسو هم سهار وختي راپاڅېږئ، د انرژۍ سره سم راپاڅېږئ، د خندا او مسکا سره سم راپاڅېږئ تر څو ټوله ورځ مو ښایسته اوسیږي او تاسو وکولی شئ د ورځې په اوږدو کې ډېر ښه کارونه پای ته ورسوئ. هغه موخې چې لرئ هغو ته انشاءالله الرحمن ځانونه ورسوئ. درنیدونکو بارانونه وشول، موږ او تاسو ولیدل چې په همدې اونۍ کې تقریبا موږ 3-4 ورځې سر په سر باران درلوده. له بده مرغه په ځینو ولایتونو کې موږ او تاسو سیلابونه هم درلودلي دي چې وروسته به د ځینو سیلابونو جزئیات له تاسو سره شریک کړم. خو هدف مې دا دی چې هوا یخه شوې ده او ځینې مرضونه بیرته راپیدا شوي دي. عموم کې کله چې فصلونه بدلیږي، کله چې موسمونه بدلیږي، یا هوا د یخنۍ نه ګرمۍ ته ځي او یا هم د ګرمۍ نه یخنۍ ته ځي، نو په دغه وختونو کې یو څه اندازه مرضیانې او ناروغیانې هم راپیدا کیږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په سهار او ماښام کې یو څه ځانونه ګرم وساتئ، ځکه زه ګورم ځینې ملګري دوستان چې بیرون راوځي هغوی په یو جوړه کالو کې راوځي یا هم یو واسکټ کې راوځي، نو هغه بیا یخې کیږي او آهسته آهسته هغوی سینه او بغل کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، زکام کیږي. زه خپله هم پرون نه را په دې خوا داسې یو ډول زکام شوی یم، ځکه هوا یخه ده، یو نه بل ته موسم بدلیږي، نو طبعا په دغه ورځو کې انسان د مریضۍ احساس هم کوي او هوا هم داسې په انسان باندې یو ډول بده لګېږي. نو ښه خبره ده چې ځانونه په دغو ورځو کې هم یو څه اندازه ګرم وساتئ تر څو ناروغه نه شئ او خپل کارونه په منظم ډول سره پای ته ورسوئ. د روزي مبارکې نن 22مه ده. خدای دې وکړي چې دغه 22 ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پای ته رسولي اوسي. ځینې دوستان انډیوالان ملګري د کورنۍ ځینې غړي به ستاسو هم په اعتکاف کې ناست وي. الله تعالی دې ورته اعتکاف قبول او منظور کړي. خدای تعالی دې ټول عبادتونه زموږ او تاسو چې په دغو روزي کې مو کړي دي هغه دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او هغه څه چې موږ او تاسو غواړو هغه د الله تعالی رضا ده، هغه څخه هم انشاءالله الرحمن چې برخمن کیږو. نو خبره مې دا کوله چې همیشه هڅه وکړئ په سهار او ماښام کې یو څه اندازه ځانونه ګرم وساتئ تر څو ناروغه نه شئ، زکام نه شئ، سینه او بغل نه شئ او خدای مکه اړ نه شئ چې ډاکټر ته ولاړ شئ. درنیدونکو هېڅکله هم د خپل ژوند شکایت چاته مه کوئ، ځکه شکایتونه وایي ستاسو غمونه نه در کموي، ستاسو سختیانې نه در اسانه کوي، بلکې ژوند کول مو نور هم درته سختوي. تاسو به ځینې خلک لیدلي وي چې هغوی په خپل ژوند کې د ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي او ځینې یا واړه مشکلات لري، ځینې یا لوی مشکلات لري یا هم غټ مشکلات لري. خو دغه خلک چې دي همیشه او همیشه یو عادت لري چې خپلې ستونزې راځي د نورو سره شریکوي. همیش چې کله هم د ملګرو سره کینی، د ملګرو په منځ کې کینی، نو چې یوازې د خپل ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې والا زما ژوند په سختیو کې ده، زه د خپل ژوند نه یم راضي، زما کورنۍ داسې ده، زما کور داسې ده. یعنې په ټوله کې د خپل ژوند څخه دومره شکایتونه کوي چې مقابل لوری هم کله کله ورڅخه یو ډول خسته کیږي. داسې نه ده کله چې موږ او تاسو چاته د خپل د ژوند حال وایو هغوی موږ نه خسته کیږي، نه، خو هره ورځ که موږ او تاسو ورته وایو، هره ورځ که موږ او تاسو همغه تکراري کیسې ورته کوو، نو طبعا هغوی هم یو ډول خفه کیږي او یو ډول ناراحته کیږي. نو هېڅکله باید موږ او تاسو یو څوک ناراحته نه کړو. ښه، بیا که تاسو د خپل ژوند څخه ډېر زیات شکایت لرئ نو تاسو یې که خلکو ته وایئ ستاسو په ویلو باندې خو هغه مشکل نه حل کیږي، یا هغه شکایتونه چې تاسو لرئ هغه خو له منځه نه ځي. نه، هېڅکله هم داسې مه کوئ چې تاسو یوازې او یوازې ځئ خلکو ته د خپل د ژوند شکایت کوئ او وایي چې زما ژوند دغسې دی او زه نشم کولی خپل ژوند ته ډېر زیات دوام ورکړم. د دې کارونه باید موږ او تاسو تېر شو. موږ او تاسو باید څه وکړو کله چې هم
هم پوهېږو چې والا ژوند مې د مشکلات سره مخامخ دی دا اوس یو څه ستونزې کې یم باید د هغو ستونزو او مشکلاتو په حل پسې ولاړ شو. که کله یې تاسو د یو چا سره شریکوئ نو هغوی څخه د حل لاره وپوښتئ، ورته ووایئ چې زه دغه مشکلات لرم، دغه ستونزې لرم، د حل لاره څه ده، څه باید وکړمه تر څو د دغو مشکلاتو څخه خلاص سم، د دغو ستونزو څخه راووځم. که چېرته تاسو همیش او همیش د خپل ژوند څخه شکایت کوئ، د دغه شکایت پر ځای یو ځل هغو خلکو ته پام وکړئ چې هغوی له تاسو څخه په مراتبو داسې خراب ژوند لري، په مشکلاتو کې دي، او یا هم ستاسو ژوند د هغوی څخه په مراتبو ډېر ښه دی او ښه موقف کې یاستئ. نو ښه خبره ده چې د ژوند څخه شکایت هېڅکله هم مه کوئ. که د ژوند څخه شکایت موږ او تاسو وکړو، باور وکړئ چې زموږ او تاسو مشکلات ډیریږي، ځکه ډیر کم خلک دي زموږ او تاسو په ژوند کې چې موږ د مشکلاتو په ویلو سره هغوی ځان ته راجذبوو او هغوی موږ ته د حل لار راښیي او یا هم هغوی نه خسته کیږي. بلکې ځینې خلک داسې دي چې موږ او تاسو کله هم هغوی ته خپل مشکلات وایو، هغوی زموږ او تاسو مشکلات یو په دوه کوي، همیش را سره دغه خپلې ستونزې هم شریکوي او د موږ د ستونزو لپاره حل هم نه لري. نو طبعا بیا موږ او تاسو نشو کولی خپل ژوند ته په صحیح ډول سره دوام ورکو او ادامه ورکو. درنو لیدونکو، د خپرونې د اړیکو برخه ده، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ، هغه څه چې ستونزه ده له موږ سره یې شریک کړئ تر څو په ګډه یې تر مسؤلینو او چارواکو پورې ورسوو، ستونزې حل کړو او ښکلی ژوند وکړو. نو ښه خبره ده چې تاسو همدا اوس خپل ټلیفونونه راواخلئ، له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمېره ده 016 611 نو موږ ستاسو د اړیکو په تمه یاستو. تاسو کولی شئ له موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. درنو لیدونکو، د آی پی ایل وضعیت خو به تاسو ته معلوم وي چې د آی پی ایل میچونه شروع شوي دي. زموږ او تاسو لوبغاړي هم په آی پی ایل کې شته دي. زه په دې باندې باوري یم چې تاسو ټول به د افغان لوبغاړو څخه خبر اوسئ چې څوک په کوم ټیم کې دي. راځئ زه به در سره ځینې شریک کړم. زموږ ولسمشر محمد نبي ممبئی انډینز سره ده، علا محمد غضنفر اوس د کې کې آر سره یو ځای شو، ګربز هم د کې کې آر سره ده، همدارنګه سنرایزر حیدرآباد سره. نو زموږ او تاسو فاروقي ده، عظمت، راشد او زموږ او تاسو نور احمد لکڼوال دا نو بیا په ګجرات ټایټنز کې دي. همدارنګه که چېرته وګورو د نوین الحق دوی ټیم، نو دا نو ټول لوبغاړي شته دي په دغه لوبو کې. پرون د ګجرات ټایټنز او د سنرایزر حیدرآباد لوبه وه چې درې واړه لوبغاړي عظمت، نور احمد او راشد پکې ګډون کړی و او درې واړو ماشاءالله ښه اورونه وکړل او درې واړو یوه یوه وکټه واخیستله. ډېر د خوښۍ ځای ده او ډېره ښه لوبه وه. پرون چې ما ولیدله د لوبې څخه مې یو ډول خوند هم واخیسته، ځکه درې واړه افغان لوبغاړي په یو ټیم کې ول او بیا یو ځای سره لوبېدل او درې واړو ښه کارګردګي هم وکړه او درې واړو یوه یوه وکټه هم واخیستله. ښه، وروسته به دغه موضوعات ته راشو. اوس هم له نیکه مرغه لومړنۍ اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. وعلیکم السلام. ماشاءالله صاحب جوړ شئ، د ښه دی، تاسو سهار په خیر. ډېره زیاته مننه، سلامت سئ، خیر ویسئ، ستاسو د هم سهار په خیر وي. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مهرباني، نوم مو راته ویلو، کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ امید د لغمان څخه. امید جانه، ستړی مه شئ، سهار دې په خیر. څنګه یې، صحت دې ښه ده، روزه په خیر تېرېږي؟ شکر دی، الله رحم د تاسو سره خیریت د خپله ښی. ډېره زیاته مننه، خیر ویسئ، الله مو ښه لره، آباد اوسئ. امید جانه، دا راته ووایئ چې بارانونه څنګه ول، په خیر تېر سول؟ ولا بارانونه خو ډېر ښه ول، ډېر ښایسته تېر شول او هوا یې ډېره ښه کړه. لغمان کې خو یو څه هوا ګرمه ده او د بارانونو هوا لږ یخه کړله. ډېر ښه وسول، ډېر ښه وسول چې بارانونو هوا یو څه ښه کړله. ویل کېدل چې په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د راتګ امکان شته دی. خدای مکه په لغمان کې خو به دغسې کومه کیسه نه وه؟ نه، دلته خو انشاءالله په خیر و خیرات سر ته ورسېدل او کومه مشکل جوړ نه. شکر دی، ډېره ښه خبره ده چې نه سیلاب او هوا هم ورسره ښه شوله. مهرباني، خپل نظر لرئ، ستونزه لرئ، وړاندیز لرئ، اورئ در څخه. بس نظر مو دا ده، ډېر ښایسته نظر د موضوع هم ټاکلې ده او همدغه نظر لرو چې دا بعضې مشکلات دي، خلک یو بل سره غټوي او کوشش دا په کار ده چې خپل مشکل خپله سړی حل کړي. بله، همداسې ده. او نه چې بل ته ووایي، بل ته په ویلو نه حل کېږي. بله، بل ته په ویلو سره کله کله لویږي هم، غټیږي هم.
لویږي بالکل غټیږي او بل سړي چې دومره هغه دا نه ډېر مشکل ولري هغه د خپل مشکل نشي حل کولی تاسو مرسته وکړئ. ډېره زیاته مننه خیر اوسئ ډېر ښه نظر مو له موږ سره شریک مننه چې اړیکه مو ونیوله له موږ سره. سلام علیکم. علیکم سلام ډېره زیاته مننه خیر اوسئ. ښه درلیدونکو له لغمان ولایت څخه امید جان را سره په اړیکه کې و. دوی نو د ځینو موضوعاتو په هکله له موږ سره خپل نظریات هم شریک کړه، خپل هغه حالت هم له موږ سره شریک کړه. ویل چې لغمان کې بارانونه شوي دي، الحمدلله هوا ډېره زیاته ښایسته شوې ده. نو دا نو ډېره ښه خبر ده چې په لغمان کې هوا ښه ده. په مشرقي ولایتونو کې بارانونه ورېدلي دي، ویل کېدل چې یو څه هوا ګرمه شوې وه، خو هغه د له نیکه مرغه اوس بیرته ښه شوی دی دغه حالت. نو ښه خبره ده چې هوا یو څه اندازه نوره هم ښه شوې ده. ښه اوس بله اړیکه لرو. سلام علیکم، ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. ښه تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، د تلویزیون غږ مو ډېر جګ ده، موږ مو غږ سم نه لرو. بله له بده مرغه اړیکه هم پرې سوله. درنو لیدونکو کله هم چې له موږ سره اړیکه نیسئ هڅه وکئ یو سم ځای ځان ته انتخاب کړئ او د تلویزیون غږ مو هم په بشپړ ډول ټیټ کړئ تر څو موږ وکولی شو ستاسو غږ واورو او تاسو وکولی شئ زموږ غږ واورئ. هغه څه چې تاسو په ذهن کې لرئ، هغه څه چې تاسو غواړئ له موږ سره یې شریک کړئ. طبعا تاسو به ځینې ستونزې لرئ چې له موږ سره یې شریک کړئ، نو حتما مهمې دي. نو ښه خبره ده چې تاسو د تلویزیون غږ ټیټ کړئ او موږ سره په صحیح ډول خبرې وکړئ تر څو موږ ستاسو غږ واورو او تاسو هم زموږ غږ واورئ او بېلې ستونزې ستاسو ستونزې تر موږ راورسیږي او موږ یې تر چارواکو او مسؤلینو پورې بیا ورسوو. ښه درنو لیدونکو موږ او تاسو په وروستیو څو ورځو کې د میانمار سره د ملي ټیم لوبې درلودلې، د فوتسال لوبې مو درلودلې. له نیکه مرغه یوه لوبه مو هغه ورځې ګټلې وه، خو پرون مو بیا دغه لوبه وبایلله. میانمار در مسابقه دوم دوستانه تیم ملی فوتسال افغانستان را شکست داد. نو هغه ورځ یې موږ او تاسو ګټلې وه ترېنه، بیا پرون دوی موږ ته ماتې راکړله. خو له نیکه مرغه زموږ او تاسو د فوټبال او فوتسال ټیمونه ماشاءالله په ډېر ښه وضعیت کې دي. څو ورځې وړاندې موږ او تاسو که مو یاد وي 2-1 هند ته هم ماتې ورکړله. له 2014 څخه را په دې خوا دا لومړی ځل و چې موږ او تاسو یو ځل بیا هند ته ماتې ورکړله. نو ډېر ښه خبر دی. خدای دې وکړي چې زموږ او تاسو اتلان، زموږ او تاسو لوبغاړي همیشه او په هر میدان کې دغه ډول ولوبیږي او دغه ډول بریاوې خپلې کړي. پرون ویل کېږي چې د وطن د آزادو سیالیو فایټر مبارز هم باز محمد مبارز درته یادوم، هغوی هم خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړلې او لوبه یې په خپل نوم کړې ده. دا هم ډېره ښه خبره ده. ښه درنو لیدونکو له بده مرغه یو بد خبر هم لرو په دې وروستیو کې چې ورښتونه شوي دي او په دې وروستیو کې چې مثلا بارانونه شوي دي په ځینو سیمو کې چې مثلا سیلابونه راغلي دي. د هغو له امله تقریبا ویل کېږي چې 1500 هکټاره کرنیزه ځمکه د سیلابونو او د ډېرو زیاتو ورښتونو له امله ویجاړه شوې ده. نو طبعا دغه 1500 هکټاره کرنیزه ځمکه چې ده دا نو په اقتصاد کې ډېر مهمه ونډه لري، ځکه ډیری خلک په همدې برخې په کارونو باندې بوخت دي او له همدې برخې خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. نو دا خبر هم اوچا ورکړی ده، ویل کېږي چې دا کره خبر هم دی. نو خدای دې وکړي چې مسؤلین دغو برخو ته ډېره زیاته توجه وکړي، خصوصا هغه خلک چې زیانمن شوي دي، که هغه مالي زیانمن شوي دي، که هغه ځاني خدای مکه زیانمن شوي دي. ډېره ښه خبره ده چې دوی دغو برخو ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه ډول شرایطو کې په دغه ډول حالت کې دي هغه نو د دغه ډول حالت څخه ډېر زیات ونه دردېږي، ډېر زیات ور نه رنځېږي. ښه په ننګرهار کې په مومندره کې او لالپورې ولسوالۍ کې ویل کېږي چې ځینې سیلابونه راغلي دي او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي، کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي او ویل کېږي چې په اکثریتو ولایتونو کې دغه ډول سیلابونه راغلي دي. راځم په همدغه موضوع باندې لږ ځینې موضوعات له تاسو سره شریکوم.
یو خو د روزې مبارکې میاشت ده او بیا هم موږ او تاسو ولیدل چې هوا هغه ډول ګرمه نه ده لکه څه ډول چې باید په دغه شرایطو کې په دغه ورځو کې وای ځکه بارانونه وشول او سږکال ژمی هم موږ او تاسو ولیدی چې یو څه اندازه اوږد شو د نورو کلونو څخه په هر کال به په دغه وخت کې دغه ډول یخني نه وه خو اوس هغه ده تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو چې یخني یو څه اندازه ډیره ده نو په هغه ولایتونو کې چې بارانونه شوي دي او په هغه ولایتونو کې چې مثلا د بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي نو باید مسؤلین هغلته ډیره زیاته توجه وکړي خلکو ته باید پر وخت باندې رسیدنه وکړي د هغوی ستونزې حل کړي که هغوی مثلا په داسې ځایونو کې بند پاتې وي چې هغوی نشي کولی له هغه ځایونو څخه راوځي نو اړینه ده ضروري ده چې مسؤلین لاړ شي له هغه ځای څخه دغه هیوادوال راوباسي همدارنګه له هغوی سره د خوراکي توکو مرسته وکړي ځکه روزه ده او د روزې مبارکې په میاشت کې طبعا مشکلات ډیر وي تنده لوږه هر څه یو په دوه وي نو ښه خبره ده چې مسؤلین دغو برخو ته رسیدنه وکړي که څه هم دوی به حتما رسیدنه کړې وي خو بیا هم ځینې هغه سیمې چې هغه یو څه لرې پرتې دي او یا ځینې هغه سیمې چې مثلا هغلته د مرستو ورتګ یو څه ستونزمن دی نو هڅه باید وشي چې مسؤلین لومړی همغو برخو ته دغه خپلې مرستې ورسوي تر څو خدای مکه هغلته دا خلک د ځینو ستونزو سره مخامخ نشي او دغه ستونزې یو په دوه نشي ځکه یخني ده او روزه هم ده او خلک دغه ډول ستونزو سره بیا نو ډېر زیات په تکلیفیږي نو درنو لیدونکو همیش تاسو هم هڅه وکړئ کله چې په داسې سیمو کې تاسو ژوند کوئ چې هغلته مثلا تاسو ته خبر درکول کیږي موږ سره مسؤلین ځینې وخت موضوعات شریکوي وایي چې کله هم چې مثلا د سیلابونو موضوع کیږي او یا هم د ډیرو زیاتو شدیدو ورښتونو موضوع کیږي په ځینو سیمو کې موږ وایي حال ورکو هغو سیمو ته چې هغلته ګوندې د سیلابونو د راتګ امکان اوسیږي نو دا خلک وایي چې موږ له هغوی سره دغه ډول موضوعات شریکوو او هیوادوال هم باید د دغه موضوعاتو د اورېدو څخه مثلا په مسجدونو کې اعلانونه کیږي په ولسوالیو کې اعلانونه کیږي په کلو کې اعلانونه کیږي ویل کیږي چې تاسو له دغو سیمو څخه ووځئ ځکه په دغو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی نو ښه خبره ده چې تاسو بیا له دغه سیمو څخه پر وخت ووځئ تر څو خدای مکه په دغو سیلابونو کې اغیزمن نشئ او مالی او ځاني زیانونه درته دروانه وړي ښه په ډېرې بښنې سره ما نام دغه ورقه ولوېدله ښه نو درنو لیدونکو تاسو هم هڅه وکړئ په هغو سیمو کې چې مثلا د سیلابونو د راوتلو خبر درکول کیږي نو له هغه سیمو څخه زر تر زره ځانونه وباسئ تر څو خدای مکه اغیزمن نشئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د خپرونې دوام دی هغه لیدونکي چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي دي د هغوی هم ډېر سهار په خیر وي درنو لیدونکو د خپرونې د میلمنو برخه ده او په دې برخه کې را سره د هیواد یو تن ځوان ټولنیز فعال ښاغلی مشعل ستانکزی په خپرونه کې میلمه دی چې هغوی سره به د ځان په احترام باندې خبرې وکړو په عزت نفس باندې به خبرې وکړو چې دا څنګه ده څنګه را پیدا کیږي او موږ او تاسو باندې څومره اغیز لري هغه څوک چې د خپل ځان احترام کوي له ځان سره مینه کوي ځان خوښوي هغه څومره خپلې موخې خوښوي او څومره کولی شي هغه څه چې خپل ځان ته یې هدف ټاکلی دی هغو ته ځان ورسوي دا څومره اړیکه لري د موخو ته د رسیدو سره نو په دغو ټولو موضوعاتو باندې خبرې کوو لکه څه رقم مې چې ویلې د هیواد ځوان ټولنیز فعال ښاغلی مشعل ستانکزی را سره میلمه دی سلامونه ستړي مه شئ ستانکزی صاحب په خیر راغلی سهار مو په خیر علیکم السلام جای مشعل صاحب سلام تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته خوشحاله چې نن تاسو سره یو مننه خیر اوسئ ډېره زیاته مننه سلامت سئ راځئ په پیل کې دا راته ووایئ چې عزت نفس یعنې څه تعریف لري د ځان احترام کول یعنې څه جناب مشعل صاحب کومه موضوع چې پر رابطه د اجتماعي ژوند او اجتماعي ژوند کې ډیره مهمه مسله ده د ځان احترام کول دي یعنی موږ که په کل کې اجتماعي زندگی ته یو کلي دید ولرو نو ځان د ټول نه مهمتره ده موږ ته او د ځان احترام کول او ځان ته ارزش قایل کېدل
دا باید موږ ته اولویت ولري. که تعریف ته یې راشو، د یو ارزښتناکه احساس درلودل د ځان په مقابل کې. عزت نفس یعنې د یو ارزښتناک احساس درلودل د ځان په مقابل کې. دا هغه احساس دی چې په ټول د زندگی کې موږ له افکارو، تجربیاتو، روزنې، ښوونې له دغو سره منځته راځي. کله چې یو طفل په یو خانواده کې، یو ماشوم په یو خانواده کې له تولد نه شروع تر مکتب شاملېدلو، نوی ځوان کېدلو او بل ځواني همداسې تر زړېدلو، دا هغه مسایل دي چې ټول ربط لري له خپل ځان سره. په دې کې که تعلیم دی، که تربیه دی، که لاسته راوړنې دي، که شکستونه دي، دا ټول د عزت نفس کې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات یا دغه ارزښتناکه حالت چې یو انسان ځان ته ژغوره کوي ربط لري له خپل افکارو سره. ښه، دغه عزت نفس یا ځان ته احترام لرل کله چې انسان را پیدا کیږي، آهسته آهسته چې کله لویږي دا پیدا کیږي که نه، د پیل څخه دغسې یو احساس موږ او تاسو لرو او یا دغه احساس کسبي ده، پیدا کیږي، موږ او تاسو یې ترلاسه کوو، څنګه کیسه ده؟ جناب مشال صاحب، یو ماشوم موږ تاسې چون خانواده کې یو منسجم خانواده کې زندگی کوو، موږ ټول افغانان، نو یو ماشوم ته که موږ په ټول زندگی کې متوجه واوسو، نو دا تل داسې یو خاصیت لري چې هر شی ځان ته راجذب کړي، دغه ښه شیان. یعنې مطلب ټول هغه شیان چې د ده خوښېږي په هغو شیانو باندې چې دا ډېر احساس د خوشحالۍ کوي، کوشش کوي ځان ته یې راجذب کړي، لکه د لوبو وسایل نه تفلیته. د ځان احترام کول که موږ په تفلیت کې ارزیابي کوو، همدغسې یو مفهوم ارائه کوي چې هغه شی تا ته ارزښت لري، هغه شی چې تا خوشحاله کوي، هغه شی سبب د دې کړي چې ته خوشحاله واوسې. مګر هم کله چې موږ په مرور د زمان غټیږو، په کورنۍ کې جامعې ته واردېږو، بیا هلته عزت نفس هغه مهم احساس دی په خپل مقابل کې، د موږ په مقابل کې چې له نورو انسانانو چې په جامعې کې ژوند کوي، موږ ځان له هغه نه خپل ځان د یو باورناکه یا ارزښتناکه حالت غوره کوو. یعنی فرض مثال موږ په دری کې وایو میگه من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده، کنه؟ نو دا داسې یو اصطلاح لري، عزت نفس داسې یو مفهوم لري چې ته اول ځان ته ورسېږه. که احترام کوي اول ځان ته احترام وکړه، بیا نور نه توقع وکړي چې تا ته احترام وکړي. او که ته دا توقع ولرې چې ځان ته احترام قایل نه سې، عزت نفس قایل نه سې، نو دا معلومداره ښکاره خبر ده چې نور هم تا ته احترام نه قایل کېږي. که غواړې چې علم ورسوي نورو ته، اول ځان نه عالم جوړ کړه. که غواړې چې خوشحاله کې چار اطراف، اول ځان خوشحاله کړه. په خوشحالي کې یو مهمه اصطلاح ده. په فیزیک کې موږ د نیوټن قوانینو کې یو مسله لرو، میگه هر عمل عکس العمل. هر عمل عکس العمل لري. بالکل. یو له قوانین ده چې هر عمل عکس العمل. دا په اجتماعي ژوند کې همچنان تطبیقیږي. جناب مشال صاحب، موږ که چار اطراف دایره خوشحاله واوسي، وغواړي ونه غواړي ته خپله خوشحالېږي. دا ډېر تاثیرات لري. بله. چون هر عمل عکس العمل لري. او که چیرې چار اطراف فامیلم له غم سره یې سره کار واوسي، په غم باندې اخته واوسي، هېڅکله ته نشي کولی چې خوشحاله واوسي. چون هر عمل عکس العمل لري. په اجتماعي کې ته زندګي کې د نور افکار په تا تاثیر غورځوي. مګر عزت نفس کې یا د ځان احترام کولو کې دلته برخلاف د ځینو مسایلو باندې وایي ته ځان باندې متکي واوسه. که غواړې توقع له خلکو نه مه لره داسې تا نور خوشحاله کړي، یا توقع دا له ده نه مه لره چې تا ملګری یا فامیل یعنې ټول شیان نور خلک درته وکړي، یا نور اعضا فامیل وکړي، یا نور اعضا جامعې وکړي. نه، عزت نفس دا وایي ته په ځان باندې باور ولره. هغه چې په بل اصطلاح یې څنګ ته چې راځي اعتماد په نفس دی، که نه؟ وایي ته په ځان باندې باور ولره. هغه اعمال، هغه کړنې چې ته ترسره کولی سې، هغه په بهترین شکل ته انجام کړه. فرض مثال موږ په جامعه کې ډېر د مسایلو سره مخ کیږو چې بخصوص ځوانان وایي چې دا دنیا عادلانه نه دی، زه کوشش کوم رسېږم نه، نور څوک چې کوشش کوي زر رسېږي. زموږ ژوند ټول خفګان دی، نور خلک ډېر خوشحاله دي. یعنې دا په یو مفهوم په خپل پښې کې تشوښل دي، که نه؟ دا هغه خلک دي چې عزت نفس یې کته دی.
خپل ټول ژوند وابسته د نورو پسې تړي، خوشحالیان خپلې د نورو پسې وابسته تړي، خپل علم خپل پیشرفت د نورو پسې وابسته تړي. نو دا منشأ له موږ ځای نه ده، منشأ د موږ له افکارو نه ده. ښه، ځینې خلک وایي چې دغه عزت نفس یا ځان ته احترام کول یو ډول نه یو ډول د موخو سره هم ډېره زیاته اړیکه لري. هغه څوک چې ځان ته عزت قایل دي هغوی وایي همیش ځان ته هدفونه هم ټاکي، ځکه دغه هدف ته رسیدل هم د انسان هغه عزت د خپل ځان پر وړاندې ډېر زیات قوي کوي، غښتلی کوي. مثلا یو څوک چې خپلې موخې ته رسیږي هغه نو ځان باندې هم ډاډه کیږي، اعتماد په نفس یې هم ډیریږي او داسې فکر کوي، داسې انګیري چې زه والا اوس یو څوک یم او کولی شم چې خپلې ستونزې حل کړم او خپلو موخو ته ورسیږم. نو دغه عزت نفس د موخو سره څومره اړیکه لري ستاسو په نظر باندې، او یو څوک چې خپلو موخو ته رسیږي هغه څومره د خپل ځان پر وړاندې نور هم باعزته کیږي؟ جناب مشال صاحب، د اسلام ستر دانشمند مولوی صاحب بلخي وایي درونی دښمن په مراتبو قوي ده له فزیکي دښمن کنه. وایي که تاسو غواړئ چې کامیاب واوسئ، غواړئ موفق اوسئ په خپل زندگی کې، تاسو خپل دروني دښمن له منځه ویسئ، مهار یې کوئ. داخلي دښمن هم څه شی دی؟ د موږ منفي افکار، د موږ عدم اعتماد په نفس یا عدم احترام درلودل خپل ځان لپاره، دا ټول منفي مسایل دي چې د موږ سبب دی چې خپل اهدافو ته ونه رسیږو. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغه خلک چې عزت نفس لري، اعتماد په نفس لري، په خپل ژوند کې چون ارزښتناکه احساسات ځان ته را جذبوي، نور معلومدار ده چې اهداف لري او دا اهداف رفت لري له خپل ځان سره، له خپل افکارو سره. هغه فرد چې تفکر لري، فکر کوي، اندیشه لري، خو معلومدار ده چې هدف هم لري. او عزت نفس د اهدافو په رسولو کې ډېر مهم رول لري. موږ تاسې له ټولو نه مهمه رهنما زموږ افکار دي، زموږ ځان دی، زموږ فزیکي وړتیاوې دي، زموږ فکري وړتیاوې دي، زموږ رواني وړتیاوې دي. مګر که موږ په ځان باندې اعتماد ونه لرو، موږ ځان ته واقعا ارزښتناکه فکر ونه کړو، خپل ځان ته ارزښت ورنه کړو، خپل ځان خوشحاله ونه ساتو، خو دا خو بیا داخلي دښمن هم تقویت کړو. نور دا سبب د دې کې چې داخله مو خرابه شو. فزیکي دښمن شاید جناب مشال صاحب، فزیکي دښمن شاید یو کال واوسي، یو هفته واوسي، 2 هفتې واوسي، 3 میاشتې واوسي، مګر هم دروني دښمن له هغې ورځې در سره ده چې ته تولد کېږي او تر هغې ورځې چې ته بل ته وفات کېږي تا سره شته دی. نو هغه باید موږ کاور کړو، هغه باید موږ مهار کړو چې موږ هغه تخریبوي. او دا ډېر شاید تاسې په نننۍ جامعې کې لیدلي وي چې ځینې خلک په رواني مشکلاتو باندې اخته دي. دلیل دا دی چې خپل ځان ځوروي، خپل ځان په مختلفو دلایلو ځوروي، یا اقتصادي مشکلات، یا رواني مشکلات، یا فامیلي مشکلات. نه، د موږ یو استاد په یو انسټیټوټ کې یو وخت انګلیسي انسټیټوټ کې هغه به تل موږ ته دا توصیه کوله، وایي تاسې د مشکل په دلایلو پسې مه ګرځئ. یو مشکل ته زرګونه دلایل موجود دي. فرض مثال تا ته په زندگی کې یو مشکل راځي، که ته دلایلو پسې وګرځې شاید له 100 نه زیات دلایل ورته پیدا کړي چې دا مشکل سبب د مشکل سوی. مګر هم مه هېروئ چې یو رای حل، سلګونه دلایل د یو مشکل، مګر هم یو رای حل، یو رای حل پسې ګرځئ، دلیل پسې مه ګرځئ. نو موږ په اجتماعي زندگی کې باید دلایل پسې د مشکلاتو ونه ګرځو، دلایل پسې د ونه ګرځو چې زما سبب د خفګان سو، د دلیل د رای حل پسې وګرځو څنګه خوشحاله سو. دلایل د خفګان زیات دي او دا خپل سبب رواني ناروغۍ کېږي، افکار تخریبیږي. سنګزی صاحب، ځینې وایي چې ځان خوښول، ځان سره مینه کول هم د عزت نفس یوه برخه ده. تاسو راته وایي هغه څوک چې ځان خوښوي، هغه څوک چې ځان سره مینه لري، په واقعیت کې څومره عزت نفس ته قایل دي او څومره ځان ته احترام لري. هغه خلک چې بیا همیش او همیش ځان پر نورو باندې لوړ ګڼي، آیا هغه هم احترام کول دي که نه هغه یو څه زیادت دی؟ جناب مشال صاحب، موږ
که ځان ته احترام ونه کړو، ځان ته ارزش ورنه کړو، افکار مو پایمال کیږي. هغه افراد د نننۍ جامعه کې موفقه دي چې ځان ته ارزښت ورکړي. د ځان ارزښت، ما سره په یو ځای کې یو استاد و، ورته به دې ویل چې زه همیشه داسې یو احساس کوم چې ځان د پښو خاوره د نورو بولمه، خو ډېر منفي مسایل مطرح کوله. چون زه خپله د یو تقویتي برخې مسؤل یم په همغه نهاد کې، نو سروکار هم د همدغو مسایلو سره دی. ما هغې ته ورته ویل دا سبب د احترام نه کېږي چې ته نورو ته دومره انعطاف وښیې، دومره ځان ټیټ راولې چې ګویا هغه ته احترام نه، دا اصل کې بې احترامي ده د یو نفر په مقابل کې. که ته ځان دومره کم شمېرل یو مقابل طرف نه، د خپل په عنوان د یو بې احترامي ده. او مهمه موضوع چې تاسو ویل چې ځان خوشحاله کېدل ربط لري د عزت نفس سره، که ووایو چې مساوي د عزت نفس سره ده، کومه به نه وي. ځان خوشحالتیا یا ځان سره مینه کول مساوي ده له عزت نفس سره. هغه خلک ځان سره مینه کوي چې عزت نفس یې پورته ده، ځان ته احترام قایل ده. که موږ ځان ته ارزښت ورنه کړو، خو د نننۍ جامعه د دومره امکانات، د دومره مسایل سې اجتماعي مسایل سې کته پورته کېږي، نو دنه یو نه امکان نسي اخیستی. ځینې خلک وایي چې ځان خوښونکي ډیری وخت ځان غوښتونکي وي. ځان غوښتونکي او ځان خوښونکي سره فرق کوي، توپیر لري؟ جناب مشال صاحب، په اجتماعي ژوند کې هر څومره چې ځان سره مینه وکړې، همومره موفق یې. د ما په پام خو چې هر څومره ځان سره مینه وکړې، همومره کامیابه یې. خو غلط فهم دلته دی زموږ په اجتماع کې چې ځان خوښول تنها د ظاهري لحاظه دوی درک کوي. دوی داسې فکر کوي چې د آینې مقابل کې زه درېږم، نور یا فیشن کوم یا ښې جامې اغوندم یا ښه، صحیح ده، ربط لري او برخه ده، مګر اصله موضوع په ځان خوښولو کې افکار هم مطرح دي، اجتماعي برخوردونه هم مطرح دي. غواړم خلاصه یې کړم مهرباني چې ځان خوښول څه مطلب لري. ځان خوښول تنها ظاهر نه دی، یو اجتماعي برخورد جناب مشال صاحب د تا خوښیږي، نور کوشش وکړه چې هماغه برخورد د نورو مقابل کې انجام کړي، چون د تا خوښیږي. همدغه سره دغه د ځان سره مینه کول وایي. ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې یو څوک ځان سره مینه کوي، یو څوک چې ځان خوښوي همیشه غواړي چې ځان ته رسېدنه وکړي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې هغوی ځان غوښتونکي دي. دغه د ځان غوښتونکي او ځان خوښونکي کلمات سره فرق کوي، توپیر کوي؟ ځان غوښتونکي هغه دي چې تکبر لري، یعنی همیشه د نور نه ځان پورته شمیري. مګر ځان خوښونکي هغه خلک دي چې انضباط لري. یو له فرقونه همدا دی چې ځان غوښتونکي همیشه ځان له نور نه لوړ ګڼي په مختلفو موضوعاتو کې، مګر هم ځان خوښونکي هغه دی چې انضباط لري، ډسپلین لري په خپل روزمره ژوند کې، هغه ځان سره چې مینه لري هغه خلک دي. مګر هم ځان غوښتونکي بیخي یو بېله مسله شاید ربط ولري ځینې مسایلو کې، چون څوک چې له ځان سره مینه لري خو معلومدار ده چې ځان یې ورته مهمه ده، ځان غوښتونکی ده په یو اصطلاح. مګر هم په عامه اصطلاح کې اکثریت ځان غوښتونکي هغه خلک دي چې په مختلفو دلایلو، شاید مثبت شاید منفي، ځان له نورو نه جګ ګڼي او لوړ ګڼي. ستانکزی صاحب، ځینې خلک شته دي چې مثلا دغه مسایلو ته ډېر پام نه کوي، مثلا نه پوهېږي په دې باندې چې ځان خوښول یعنې څه، ځان سره مینه کول یعنې څه، عزت نفس یعنې څه. دا خلک چې په دغو مسایلو باندې نه پوهېږي او ډېر ورته پام هم نه کوي او کیسه کې هم نه دي، د دوی بیا د هغه خلکو سره توپیر څه دی چې هغوی نو بیا په دغه مسایلو کې ډېر زیات جدي دي او همیشه دغه مسایلو ته پام دی؟ جناب مشال صاحب، ډېره مهمه موضوع د څوک چې عزت نفس لري همیشه روحیه د همکاري ده، همیشه دا روحیه لري چې نور سره همکاري وکړي. څومره څوک چې عزت نفس لري، مګر هم هغه خلک چې عزت نفس نه لري همیشه په تخریب د نورو کې ده، همیشه دا کوشش کوي چې ځان ته، چون دا ځان ته پام نه کوي، ځان سره مینه نه لري، مجبور دی چې نورو خلکو ته متوجه واوسي، مجبور دی چې له ځان نه تیر شي او نورو خلکو ته فکر وکړي، په حال د دې ځان هیر کړی ده. هغه انسان چې ځان هیر کړي مجبور دی چې د نورو په اړه خبرې وکړي، د نورو په اړه نظریات ورکړي، د نورو په اړه غیبت وکړي په اصطلاح. مګر هم هغه خلک چې عزت نفس لري هیڅ کله د نورو په اړه فکر نه کوي، همیشه داسې یو انګیزه لري چې نوي شیان زده کړي، همیشه داسې یو انګیزه لري چې یو فرد سره کیني او مثبت پیغام له هغه نه لاسته راوړي.
نه دا چې تخریب وکړي، نه دا چې یو مقابل کس کم راولي. نو دا نښانیانې چې رویه د همکاري لري، همیشه متکی په خپل شخصیت او کرکتر ده. یو اصطلاح په رهبري کې جناب مشال صاحب مطرح کیږي، اصل کوه یخ، په دری ژبه کې خو اصل کوه یخ. موږ تاسو که د ټایټانیک کشتۍ قصه مو اورېدلې، ټایټانیک کشتۍ له یو ټوټې له یخ سره تصادم وکړه او غرق شوله، او همدا اصطلاح له همغه نه اخیستل شوی دی. ټایټانیک کشتۍ داسې فکر کوو چې ګویا یو ټوټه یخ د اوبو په سر شاید تصادم سره وکړو څه ضرر موږ ته ونه رسوي، مګر هم خبر له دې نه نه و چې د اوبو لاندې په 50 برابره یا 100 برابره زیاتره لږ حصې نه چې د اوبو په سر وله هلته یخ شتون درلود. کله چې کشتیو سره برخورد وکړو سبب داسې چې کشتۍ غرق شي. په روزمره زندگی یا اجتماعي زندگی کې هغه کتنۍ حصه د اوبو چې سبب د غرقولو د انسانانو کېږي، سبب د دې کې چې نور انسانان خپل ځان ته راجذب کړو، خپل ځان کې غرق کړو، خپل افکار نور ته ورسوو، هغه کتنۍ حصه ده چې هغه حصه د موږ له شخصیت او کرکټر نه منشأ اخلي. همدغه پورتنۍ حصه چې ده دا زموږ مهارتونه دي. شاید یو ویناوالۍ مهارت ولري، شاید د رسامۍ مهارت ولري چې هغه دې لیدل کېږي، مګر هم د تا کرکټر شخصیت منشأ اخلي له عزت د نفس نه دی، چې ته څه رقم عزت نفس لري. او هماغه سبب د دې کېږي چې نورو سره ښه ارتباط برقرار کړي، نورو ته یو ارزښتمند حس انتقال کړي. په نننۍ جامعه کې ټولو نه مې خواهش دا ده، لیدونکو نه مې ټولو نه مې خواهش دا ده چې کوشش وکړئ مثبت حس طرف مقابل ته انتقال کړئ. سبب د دې نشي چې نور آزرده کوي، او دا هغه خلک انسانان آزرده کوي جناب مشال صاحب چې هغوی عزت نفس کته عزت نفس لري، هر شی کې بخیلي کوي، هر شی کې داسې وایي چې د نورو په باخت کې خپل موفقیت ویني، مګر هم اجتماعي زندگی کې دا مسله مطرح نه دی. مهرباني. نور اصله مسله په اجتماعي زندگی کې دا دی چې مساویانه برابر حیثیت لرو مقابل لوري ته. شاید موږ تاسو چون افغانستاني جامعه ده شاید ډېر متوجه سوي یو په دو مسایلو سره چې ځینې تحقیر کیږي، ځینو ته احترام نه کیږي. دا ربط لري د مقابل شخص سره چې دا څنګه احساس انتقالوي هغه ته، او دا یو له ډېرو ارزښتناکو احساسونو ده چې انسان مقابل طرف خوشحاله کي، انسان مقابل طرف ته یو د خوشحالي احساس ورکړي. که تر اوسه هم تجربه کړي نه، لیدونکو ته هم دا پیغام دی که تر اوسه هم تجربه کړي نه، بار له دې تجربه کوئ چې یو انسان ته تاسو یو ارزښتناک احساس ورکوئ، یو فکر تبدیلوئ، منفي افکار تبدیلوئ، دا ډېر انسان ته د خوشحالي احساس ورکوي. سرنګه صاحب یو وروستۍ پوښتنه، هغه څوک چې مثلا عزت نفس لري هغه باید څنګه پوه شي چې والا دوی عزت نفس لري؟ هغه څوک چې مثلا په دغه مسلې باندې نه پوهیږي چې د عزت نفس څه دی او یا زی لرم که نه لرم، هغوی باید څه وکړي؟ جناب مشال صاحب دې پوښتنې ته به زه په یو بړ اړخ جواب ورکړم. څنګه کولی شو چې عزت نفس ولرو؟ اول لاړ شئ عزت نفس تعریف ته، د ځان احترام تعریف ته. ما ویل د یو ارزښتناکه احساس درلودل عزت نفس دی. که ته همیشه خفه یې، همیشه خپل خوشحالي وابسته ګڼې د نورو سره، همیشه د خپل خوشحالي لپاره نورو پسې ځې، نور ته پوه شو چې عزت نفس نه لري. او که چیرې همیشه ارزښتناکه احساس لري د خپل مقابل کې، هغه ټولو مسایلو کې، درسونو کې، اجتماعي فعالیتونو کې، اجتماعي روابطو کې، نو ته پوه شې چې یو عزت لرونکی شخص یعنې په کل کې که موږ عزت نفس منبع ته راسو، نو موږ له ځان یا منشأ له موږ له افکارو نه منشأ اخلي. هغه خلک چې غواړي عزت نفس خپل تقویت کړي، خپل نقاط ضعف او قوت دې ولیکي، یو طرف ته د ضعف نقاط ولیکي، یو طرف ته د قوت نقاط ولیکي. دا اولین قدم دی. که غواړئ چې عزت نفس مو جوړ سي، اعتماد په نفس مو جوړ سي، یو طرف ته تاسو خپل منفي نقاط ولیکئ، یو طرف ته خپل مثبت. منفي نقاط مې څه شی دي؟ شاید ډېر منفي نقاط اوسي په ژوند کې تر اوسه، مثبت نقاط هم همداسې ډېر مثبت نقاط اوسي په ژوند کې، دواړه سره ولیکئ، بیا یې مقایسه کوئ. په دریم قدم کې منفي نقاطو یا نقاط ضعف لپاره رای حل پیدا کړئ. څومره ښه.
که غواړئ چې عزت نفس ولرئ د هغه منفي یا د نقاط ضعف د ضعف نقطو لپاره تاسې رای حل پیدا کړئ. انشاءالله الرحمن یو احترام لرونکی شخص، یو عزت لرونکی شخص په خپل مقابل کې به جامع ته په بار راشي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. سلامات اوسئ چې راغلئ خپرونې ته په ډېرې مهم موضوع مو ډېر جالب او ښه بحث راسره وکړ. مننه. خیر اوسئ. مشال اوسئ. خیر اوسئ. سلامات اوسئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنونکو د خپرونو د میلمنو برخه ده او په دې برخه کې راسره د صنعتکارانو ټولنې ویاند ښاغلی احسان الله احساس میلمه دی چې هغوی سره به د صنعت په وضعیت باندې په صنعت کې د ځوانانو په ګډون باندې او د هغو په برخه باندې د هغوی په ونډه باندې به خبرې ورسره وکړو. او ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د برېښنا وضعیت یو ځل بیا خراب شوی دی او صنعتکاران په 40 ساعتونو کې نږدې 10 یا 11 ساعته برېښنا لري چې حتی دوی وایي چې ماشینونه یې هم پرې نه ګرمیږي او تولیدات یې کم شوي دي او د دغو تولیداتو ځای بیا په هیواد کې بهرني تولیداتو یا هم ایراني تولیداتو نیولی دی. نو په ټوله کې د هیواد د صنعت په وضعیت او په صنعتکارانو باندې تم کیږو لکه څه رقم مې چې ویلې د یادې ټولنې ویاند ښاغلی احسان الله احساس راسره میلمه دی. سلامونه احساس صاحب، ستړي مه شئ، سهار مو په خیر راغلی خپرونې ته. مننه مشال صاحب. په پیل کې تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټولو وګړو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې د روژې مبارک میاشت به په خیر او عافیت باندې تېره شي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې، الله دې وکړي چې تاسو هم ښه روزه ولرئ. احساس صاحب راځئ په پیل کې دا راته ووایئ چې صنعت په څه ډول یو وضعیت کې دی، تولیدات څه ډول یو وضعیت کې دي؟ مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهېږو صنعت د هیواد لپاره ډېر مهم دی، بنسټیز شرط دی. خو متاسفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کلونو کې صنعت له ډېرو سختو ستونزو سره مخ شوی دی، له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی. د دې نه به سترګې نه پټوو، خو د ویاړ، خوشحالۍ او افتخار ځای دا دی چې زمونږ باهمته صنعتکارانو، زمونږ غیرتي صنعتکارانو، په هیواد مینو صنعتکارانو خپل همت د لاسه نه دی ورکړی، خپل غیرت د لاسه نه دی ورکړی. هغه کوم تعهد او کوم هوډ چې دوی د هیواد د پرمختګ لپاره، د هیواد د مظلومو بچیانو لپاره لري، هغه یې همدغسې ژوندی ساتلی دی. نو که په ټوله کې ووایم چې صنعت وضعیت خو د ستونزو له امله یو څه له ستونزو مشکل سره مخ دی، خو د صنعتکارانو د ښېګڼو په اساس باندې د صنعت وضعیت مخ په ښه کېدو دی. هغه ستونزې چې تولید یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی هغه کومې دي؟ مشال صاحب په بار موږ دغه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې هغه ستونزه چې هغه نه حل کېدونکې ستونزه ده او موږ نور په دې ویلو باندې هم خسته شوي یو، ځکه چې هر ځای میډیاګانو ته لاړ شو همدغه یوه ستونزه ده. ای کاش چې د دغه ستونزې د حل لپاره موږ داسې کارونه ترسره کړي وای چې په ډېر کم وخت کې موږ د دغه ستونزې په ځای د دې په لاسته راوړنو باندې خبرې کولی. د دغه ستونزې څخه موږ نور هم خسته شوي یو. دا داسې ستونزه ده چې د ټول صنعت دپاره، د ټولو تولیدي فابریکو دپاره غټ خنډونه جوړ کړي دي. همدغه د برېښنا ستونزه یادولی شو. برېښنا یعنې د صنعت دپاره ډېره ضرور ده. حتی که برېښنا موږ لرلی افغانستان به په هره برخه کې د نړۍ سره اوس سیالي کولی. خو متاسفانه چې په افغانستان کې د برېښنا ستونزه له کلونو موږ ته په میراث پاتې ده. خدای خبر په بښنې سره خدای خبر چې په راتلونکي کلونو کې به موږ کوو که نه وو، آیا دغه ستونزه به حل شي یا به حل نه شي. په 40 ساعتونو کې څو ساعته برېښنا لرئ اوس مهال؟ مننه مشال صاحب. موږ د 8 بجو نه کاریګر په کار باندې فعالیت کوي تر 4 بجو پورې. تقریبا 9-10 ساعته موږ اوس برېښنا لرو او په دغه 9-10 ساعته برېښنا باندې یو خو روژه شي، بل برېښنا کمه شي، یعنې په دې 9-10 ساعته باندې هېڅ هم نه کېږي. حتی زمونږ داسې فابریکې لرو چې د هغو ماشینونه یوازې 3 ساعته ګرمېدا لري. بیا ممکن دغه د مینځ کې پرچاوي راشي یا بله کومه ستونزه را پیدا شي، خو دغه د افغانستان خو د دا کال تر ټولو ډېره برېښنا چې تاسو درلودلې ده څو ساعته مو درلودله؟ ځکه د برېښنا ریاست هم له موږ سره خبرې کړي دي. هغوی وایي چې کله چې د کال پیل و بارانونه ډېر ول، د بندونو کاسې د اوبو څخه
ډکې وي نو موږ په داخل کې د برېښنا ډېر تولید درلوده و داسې ورځې هم موږ درلودلي دي د کال په اوږدو کې چې تر 22-23 ساعتونو پورې موږ تاسو ته برېښنا درکړې ده او کارمندانو 2 شفټه حتی 3 شفټه کار کړی دی. دا کیسه څنګه ده؟ مشال صاحب کال 366 ورځې دی. بله. په 366 ورځو کې په 10 ورځو کې که 23 ساعته 20 ساعته 12 ساعته حتی په 3 میاشتو کې صنعتکار ته مثال دومره برېښنا ورکول شوي وي دغه 7 میاشتې به څه کېږي؟ 7 میاشتې ډېرې دي که 3 میاشتې یعنې په 3 میاشتو کې یا په 2 میاشتو کې یا په 1 میاشت کې یا په 1 هفته کې 2 هفتو کې که مکمله 4 ساعته برېښنا هم ورته ورکړې خو دا چې 7 میاشتې مثال بیا 10 ساعته برېښنا وي دا چې مثال 6 میاشتې بیا 8 ساعته برېښنا وي دا ګورې ډېر غټ تفاوت لري. نو په افغانستان کې دغه ستونزه نه حل کېدونکې ده. اوس زه هم د خپل ځان په نفع خبرې کوم. برېښنا مسؤلین دې خیر وسي. خدای دې نه کوي چې دا مثلا مشال صاحب زه څه وایم؟ خو خیر زه څه وایم مشال صاحب یعنې زه هم د ځان په ګټه خبرې کوم او د برېښنا مسؤلین دې خیر وسي ځکه برېښنا نشته هغه به هم دغسې خبرې کوي. ښایي کاش چې موږ په داخل د هېواد کې له خپلو داخلي منابعو څخه برېښنا لرلی موږ د هغه وارداتي برېښنا د سوال او د خیرات څخه خلاص وای. کله چې طبیعت شي پیډر ښکته کړي او کله چې طبیعت شي پورته کړي برېښنا راخوش کړه برېښنا بنده کړه او پرچاوي ده او تخنیکي ستونزه ده ټول وخت هم په همدې کې تېر شو. دلته یې د موږ تولیدي فابریکې دلته یې د موږ تولیدات دلته یې د موږ صنعت سخت له ستونزو سره مخ کړی دی. خو په دې هیله چې په راتلونکي کلونو کې د دغه ستونزې په خاطر باندې مونږ یادونه ونه کړو بلکې مونږ د دغې ستونزې په لاسته راوړلو باندې خبرې وکړو. داسې ووایو چې الحمدلله اوس مونږ د هلمند په سیند باندې ښایسته بند لرو. افغانستان داخلي منابع د برېښنا ورکولی شي ټول افغانستان ته مثال په کونړ کې ښایسته بندونه جوړ شوي دي او امثال هم په نور حتی که دا د اوبو څخه هم نه وي ای کاش چې سولري برېښنا چمتو شي خو د دغه سوال د برېښنا څخه موږ خلاص شو. انشاءالله دوی هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې دوی د برېښنا په تړاو باندې ډېرې زیاتې پروژې لري. خدای دې وکړي چې دغه پروژې زر انشاءالله. مشال صاحب زه فکر کوم چې دا د برېښنا مسؤلینو به ایمان ښه نه راځي ځکه چې مونږ حقیقت وایو او د دې حقیقت ویلو نه هدف افغانستان دی هېواد دی وګړي دي باید وشي خو سالم نقد باید وي. زه دلته چې ضرورت د اړتیا ده باید د مسؤلینو څخه یې وغواړو ځکه همدغوی دي چې خدمات وړاندې کوي تاسو مالیات ورکوو او کله چې موږ تاسو مالیات ورکوو دوی چې زموږ تاسو اړتیاوې پوره کړي. دوی هم مسؤلیت لري موږ هم د مسؤلیت لرو باید غوښتنه ورنه کړو. دوی هم د مسؤلیت لري چې هم ځواب راته ووایي او هم مشکلات حل کړي. دلته تیر کال دلته د برېښنا ریاست ویان راغلی او دلته ما ورسره خبرې وکړې بیا وایي چې کاشکې دواړه یو ځای ناست یم. سعید انشاءالله یوه ورځ به مجلس خو متاسفانه مسؤلیتونه یې تر اوسه پورې سره ناست نه یو خو انشاءالله په دې هیله چې ورځ د هغه مسؤلینو سره هم یو ځای کړو مجلس ورسره وکړو چې ګورئ موږ چا سره هغه نه لرو کوم تضاد نه لرو خو که موږ نقد کوو که موږ انتقاد کوو که موږ تیزې خبرې کوو صرف په دې خاطر کوو چې دغه ستونزې حل شي او په دې خاطر کوو چې افغانستان د آبادۍ لپاره لاړ شي. موږ یعنې موږ خپله انتقاد پذیره یو موږ خپله انتقاد منونکي یو موږ خپله که موږ ته څوک ښه خبره وکړي په دې باندې ډېر خوشحاله کېږو حتی که انتقاد سخت انتقاد را باندې وکړو په دې باندې خوشحاله کېږو. نو موږ هم کله کله چې په دې مسؤلینو باندې انتقاد کوو یا نیوکه ورباندې کوو خدای دې نه کړي چې دوی ته توهین وي هېڅکله چې موږ چا ته توهین نه کوو خو د اصلاح په خاطر باندې نیوکه ورباندې کوو د اصلاح په خاطر باندې خپل حق غواړو حتی که په ډېر څه باندې هم وي موږ د خپل حق غواړو او دا حق د ټول افغانستان حق دی دا د ټولو صنعتکارانو حق دی. صنعتکاران هغه څوک دي چې هېواد یې په پښو باندې درولی دی. صنعتکاران هغه څوک دي چې د هېواد بچیانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. تاسو لاړ شئ په دغه فابریکو کې وګورئ زمونږ ډېری فابریکو کې داسې کسان دي چې هغه ممکن 15 کلن 14 کلن 12 کلن وي خو د ده د سن مطابق د ته کار ورکړی دی ډېر ورسره خوشحاله دی ډېر ښه راحت دی خو هلته د کورنۍ لپاره نه په کم پیدا کوي دا ډېره غټه خبره ده. نو هغه دپاره که صنعتکار په فابریکه کې کار ورنه کړي دوی به شاکه کار نه کوي د شاکه کار نه نتیجه خو ټولو ته معلومیږي یا به په نورو کړنو باندې لاس پورې کوي یا به مثال بدو عملو ته لاس اچوي یا به غلاوې کوي یا به
مثال همدغسې نور کارونه کوي نو الحمدلله صنعتکارانو دوی ته د کار زمینه برابره کړې ده او خدای دې وکړي چې زمونږ مسؤلین هم دې ته جدي پاملرنه وکړي چې په راتلونکي کلونو کې مونږ د دغه برېښنا له د بدبخته ستونزې څخه خلاص شو انشاءالله خدای دې زر همغه ورځ راولي چې موږ تاسو انشاءالله په کافي اندازه برېښنا ولرو او دغه ډول ستونزې نه اوسي تر څو موږ انشاءالله غږ هم ونه باسو خو انشاءالله مسؤلینو کلکه ژمنه کړې وګورو چې څه کېږي راځئ د تولیداتو په هکله مو راته ووایئ که څه هم ستونزه خو همغه یوه ستونزه ده برېښنا چې نه وي نو طبعا تولیدات اغېزمنېږي ویل کېږي چې په هېواد کې د داخلي تولیداتو ځای چې موږ او تاسو په ډېرو برخو کې خودکفا و د برېښنا د نشتون له امله اوس همغه ځای ایراني تولیداتو نیولی دغه ځای دغه خبره څومره پر ځای ده آیا رښتیا همدغسې کوم څه شته مشال صاحب زه حیران دې ته یم ایرانی د ما مال نه اخلي پاکستانی د ما مال نه اخلي که هر څومره ښه تولیدات ورته وکړو که هر څومره با کیفیت تولیدات ورته وکړو اوس د مونږه تولیدات ایران ته نه پرېږدي د مونږه تولیدات پاکستان ته نه پرېږدي دلیل یې څه دی دوی څه وایي چې زموږ تولیدات نه پرېږدي دا خو دوی خپل په داخل کې تولیدات لري دوی اوس مثلا کاشکې موږ یو څه وایي چې مونږ بیخي په بیخ دغه بهرني تولیدات بند کړي وای بیا به تا لیدلي وو ځکه دلته مونږ صنعتکاران لرو دلته مونږ پانګوال لرو دوی دې ته ژمن دي دې ته متحد دي چې د افغانستان د ضرورت وړ توکي که هر څومره وي دلته دوی تولیدولی کیفیت یې څنګه با کیفیته دي الحمدلله د موږ د افغانستان تولیدات با کیفیته دي یعنې تاسو باور وکړئ دغه ایرانیو مالونه د پاکستانیو مالونه تولیدات ډېر زموږ هېوادوال بیا کله کله وایي چې ګیله لري له صنعتکارانو څخه وایي په پیل کې یو شی چې یو توکی چې دوی تولیدوي ډېر با کیفیته وي خو آهسته آهسته هم یې پیسې ډېرېږي هم یې کیفیت کمیږي خو خبر دا ده مشال صاحب چې هلته ایراني اموالو ته دوی ترجیح ورکوي هلته بهرنیو اموالو ته دوی ترجیح ورکوي ای کاش چې د موږ د خپل افغانانو دغه پاکستانی یا ایرانی یا چینایی بوټونه په پښه یې دم نه وهلی حداقل استفاده کولی نه ما خو دا اوس وطني بوټان اغوستي تاسو څنګه ما هم الحمدلله وطني بوټان اغوستي بیا صحیح دی زه تر اوسه پورې مشال صاحب زه تاسو ته اطمینان درکوم زه چې کله په دې پوه شوی یم یعنې ما د بهرنیو تولیداتو نه استفاده نه ده کړې څومره دغه په ځان کې مې دا واسکټ وینې دغه هم زموږ داخلي تولید دی ډېره ښه خبره څو ورځې وړاندې هلته یو ځای کې ناست ما ته وچوي چې دغه واسکټ ترکی دی او دا ترکی دی دا داسې دی ما ورته ویم دا کوم ځای دی دا خو افغانی دی ما وایي چې 10 برابره د هغو قیمت ولري زه به دا اخلم الحمدلله ښه پکې خوشحاله یم ډېره ښه و سړی خو زموږ داسې وایي چې یو ځل ازمایښت وکئ تجربه وکئ نو زمونږ بازار بهرنیو مالونو نیولی زمونږ تقریبا نیمایي برخه بهرنیو مالونو نیولی موږ داسې وایو چې اسلامي امارت مسؤلیت تعرفې ورباندې لوړې کړي یعنې دا زمینه د برابره کړي تر څو بهرنیان دلته نور مالونه راوارد نه کړي او که دا کار وشي زموږ صنعت به نور هم پرمختګ وکړي یوه ستونزه خو د برېښنا لرو هغه خو نو والله اعلم چې حل به شي که به نه شي خو دغه بله ستونزه خو باید حل شي امید لرو تعرفه دې ورباندې جګه کړي یعنې که تعرفه ورباندې جګه شي نور بهرنیان هم نشي کولی چې دلته خپل مالونه راوارد کړي موږ الحمدلله اوس په هره برخه کې تقریبا خودکفا موږ دلته د بوټو دلته د نورو هر څه فابریکې لرو ډېرې غټې غټې فابریکې لرو زه حیران دې ته یم ورشم یوه ایراني ته سرتور کا ورته زه به تا ته مالونه راوړم ته دلته د افغاني تولیدات خرڅ کا د افغاني تولیدات هیڅ پاکستان ته بیخي پرېږدي نه او افغانستان ته چې ګورې بس د لارۍ دي او ایراني بوټونه دي او ایراني چپلکې دي او ایراني مالونه دي بس په خرواره هغه تولیدات چې موږ او تاسو په هېواد کې لرو د هغه تعرفې ولې نه لوړوي دوی هغه تولیدات چې موږ او تاسو په خپل هېواد کې لرو بازار هم ورته لرو تاسو ویلي چې کیفیت یې هم سم دی د هغو تعرفې ولې نه لوړیږي تاسو دغه پیشنهاد کړی دی د صنعت سوداګرۍ وزارت ته مشعل صاحب محترمه دغه د ولې ځواب نه دی دا اوس په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی دغه ځواب باید دغه تعرفو د مسؤل څخه وشي په داسې حال کې چې مونږ په ځلونه مونږ په برها دوی ته ناست یو دوی ته مې ویلي چې دغه تعرفه جګه کوي مونږ ته یې کلکې وعدې راکړې دي مونږ ته یې سره کلکې ژمنې کړې دي مونږ یې ډېر خوشحاله کړي دا اوس هم هیله لرو اوس هم وخت شته اوس هم فرصت د لاسه نه دی ورکړی اوس هم ډېر کافي وخت شته چې
تعرفې لوړې کړي، بهرني مالونه بند شي او دلته د خپلو داخلي تولیداتو استفاده وکړي. یعنې اوس هم وخت شته، خو که دغه پوښتنه تاسې د مسؤلینو څخه وکئ، ممکن د ما په نسبت به دوی تاسو ته ډېر ښه واضح ځواب درکړي. دا چې دوی څه ډول ځواب لري هغه که بیا د موږ سره شریکه شي، ممکن د دوی په نظر شاید دلته ستونزې موجودې وي، خو زه خو وایم چې ستونزه نشته. بهرني مالونه بند که، افغاني مالونه ډېر که، بازار ته یې وباسه. خو دلته برېښنا نه لرو، تولید نه لرو، نو تاسو خپله مخکې خبرې کوي. مشال صاحب ما تاسو ته وویل ګوره چې افغان صنعتکاران نه دي، دومره باهمته خلک دي، دومره باغیرته خلک دي چې که په دې پوه شي باور وکړي په توان باندې جنریټر ورته اخلي، شپه ورځ تولیدات کوي، خو د بازار اړتیا پوره کوي. دا زه تاسو ته اطمینان او ډاډ درکوم. دغه اوس هم زه وینم چې برېښنا نه وي. اوس مثلا د مونږ یو ملګری دی د ګاز ډبې جوړوي، د ګاز ډبې نه د ګاز بالون. بلې یو ورځ درغلي یو، موږ او تاسو ورغلي او دغه جوړوي. تاسو باور وکړئ زه په دې روژه کې ډېر ماته زنګ وایي چې راځه روژه ماته. زه یوه ورځ یوه شپه ملته ورغلی وم، څنګه چې برق لاړ منډې کوئ جنریټر چالان کوئ، څه یې پاره دی، ګټه که شته که نشته. نو زه خو اړتیا د بازار پوره کوم، ماته خو مشتریان دي. کړپ لوډ شل د جنریټر ورباندې چالان کړي، نرغونده جنریټر غږ خیږي او تولیدات کوي. یعنې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې افغان صنعتکاران ډېر بغیرته خلک دي. په هیڅ صورت یعنې دا بیا نه کېږي چې دوی دلته هغه مالونه بند کړو، دلته د بازار کې مال نه وي. نه، د دې نه ټول هېوادوال د اسلامي امارت مسؤلین په ټوله کې باید ووایم چې ټول دې مطمئن اوسي چې که بهرني مالونه بند شي، دلته به ومشال صاحب ډېری خلکو جوازونه اخیستي دي، الحمدلله په زرهاوو جوازونه اوس توزیع شوي دي. دلته په زرهاوو نورې فابریکې جوړېږي. ښه، دغه د فابریکو د جوړولو خبره مو وکړله. څه وخت وړاندې ویل کېدل چې د فابریکو لپاره، خصوصا د صنعتي فابریکو لپاره د ځمکو د ویش دغه موضوع چې دا د ستونزو سره مخامخ ده. هغه ستونزه څنګه شوله، حل شوله که نه؟ همدغه ته اوس راتلم. ما درته ویل چې زه به په درېیمه ستونزه کې همدغه یادونه وکړم چې د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ستونزه مونږ تووو. ځکه داسې شوم، ځکه راکوم، ځکه نه ورکول کېږم، ځکه څه وخت ورکړل شي. دلیل دوی څه وایي، ولې ځمکې نه ورکوي؟ مشال صاحب مونږ مننه کوو د صنعت تجارت له محترم وزارت څخه، له نورو ذي دخله ادارو څخه. دوی هڅه کوي الحمدلله، او مونږ ته هم ډاډ راکړی دی. انشاءالله هغه کارونه تر ډېره پورې ته مراحل شوي هم دي، تر ډېره پورې مخته تللي هم دي. زه خو پخپله په دې امید یم، لکه څنګه چې ما د خپلو مشرانو سره ناستې کړي دي، دوی سره مې خبرې کړي دي، خپله په دې فکر یم چې انشاءالله کیدای شي په ډېر کم وخت کې مسؤلین د زوری صنعتکارانو ته ورکړي چې سیستم مراجعوي، کارونه مراجعوي چې مځکه درته توضیح کړو. یعنې تر دې پورې انشاءالله کارونه رسېدلي. دلیل څه وایي؟ دلیل مو ونه ویلو، ولې لا تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې؟ ځمکې ولې نه ویشل کېږي؟ ځمکې اوس مونږ چې د مسؤلینو سره کینو، هغه وایي چې مونږ موضوع یا امیرالمؤمنین ته رسولې، خو موضوع ته ډېره پورې اوس حل شوې ده. یعنې موږ ته مسؤلینو په هېڅ ډول قاطع ځواب نه دی راکړی چې ورغلي ورته وایي چې بس په سترګو. ځینې په دې باور دي، وایي دوی په دې خاطر باندې دغه ځمکې نه ویشي ځکه وایي دوی د ځمکې د ویش په برخه کې یو څه محتاط دي، د دې لپاره چې غصب ونه شي، د دې لپاره چې پردۍ ځمکه چاته ورنه کړي، د دې لپاره چې سبا ته یو ځمکه دوی ویشلې وي او سبا ته د هغه نفر پیدا کړي او بیا وایي چې دا خو زما ځمکه ده. په دغه خاطر باندې وایي یو څه احتیاط کوي. همداسې کیسه ده. مشال صاحب محترم، مولوي صاحب محمد عیسی اخوند اوس فکر کوم د فایدمې وزیر دی، الله دې دا ژوندی لري. په تیر تحریک کې په زاړه امارت کې چې دی همدغه کوم وزارت مربوط و دغه د مځکو اړوند د مځکو وزیر و، فکر کوم شهرسازۍ وزیر و. په موټر کې کېناست لاړ پارکای صنعتي ته، چې هر څوک به ولید صنعتکار بولده ورته وویل چې مځکه غواړې، چې وراکه کول دی. لاس به ورته ورکړ، قسم به ورنه واخیستو، مځکه به ورته ورکړه. تر اوسه پورې په پارک صنعتي کې د ملا محمد عیسی اخوند ډېری مځکې دي چې صنعتکارانو ورباندې فابریکې جوړې کړي دي او تولیدات کوي. او هېڅ هم نه لري، صرف هماغه قول و خبره ده. کول خبره. موږ تاسو ګورئ الحمدلله موږ مسلمانان یو. یو وروسته مو هغو ځمکو ته اسنادونه جوړ کړل که نه، سبا بیا څوک راغلی په هغه نه په هماغه وخت کې اسنادونه ورته جوړ کړل، په هماغه وخت کې اسنادونه ورته جوړ کړل، ته مراحل یې ورته وکړ، وروسته بیا تثبیت کړی. هېڅ کوم مشکلات مثلا چې دوی لرل هغه مشکلات ټول ورته حل کړل. راکوئ لاس دی،
لاس به ورته ورکړ، تعهد به ورنه واخیستو، قسم به یا وکړې، خو هغه یو تعهد بله موږ ورسېد. تاسو تعهد باندې ولاړ یو، هماغه تعهد به وکړم، ځکه به ورته بله که سبا به هغو کار شروع کړو. بسم الله اکبر صنعتکار ته مې ځمکه ورکړه په دې هیله چې دغه د مځکې ستونزه هم زر تر زره حل شي، ځکه دا هم یوه غټه ستونزه ده. بله همدغسې ده. راځو د ځوانانو برخې ته. ځوانان څومره په صنعت و سوداګرۍ کې مصروفه دي؟ آیا نوي ځوانان شته دي چې عمرونه یې ماشاءالله ډېر زیات نه دي خو بیا هم غواړي چې پانګونه وکړي او د ځمکو ویش ته په تمه دي چې ځمکې ترلاسه کړي او خپلې فابریکې جوړې کړي؟ الحمدلله زه هم یو ځوان یم، د بله. ځوانانو دومره دفاع چې کوم یې، خو د ځوانانو نه په زغرده دفاع کولی شم. بله ځوانان د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري. همدغه ځوانان دي چې دوی له خپل ځوان انرژۍ څخه استفاده کوي، د موږ افغانستان آبادوي، د موږ وطن آبادوي. لیلا هم په صنعت کې تقریبا 90% ځوانان اوس کارګر شته، لاس په کار دي، او دا ډېر د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی. څه ډول کار چې ځوان کولی شي هغه ګورې، د ځوانانو به راځئ لومړی په 3 برخو وویشو، که څه هم وخت به هم کم وي، خو چې د نور بیا ګیله ونه کړي. ځوان به په 3 یو څوک به یو نارینه په 3 برخو وویشو، چې ماشوم دی، بل ځوان دی، بل سپینګیری دی. ماشوم خو هغه خو نو کار نشي کولی، سپینګیری چې شو هغه هم د ماشوم په جمع ونیسه، ځکه چې هغه دومره قوت نه لري. نو پاتې شو ځوان. مونږ دلته اوس د سپینګیري څخه مونږ توقع دا ده چې دوی باید ځوان ته مشوره ورکړي. نور ځوان پوه شه، خپله انرژي پوه شه، طاقت یې پوه شه. ځوان خو نو چې ځوان خپل غرور هم لري د ځوانۍ، او الحمدلله ښه په طاقت کې هم وي، ډېر ښه کارونه کوي. د موږ الحمدلله ځوانان په صنعت کې اوس په کار باندې بوخت دي. حتی زمونږ ډېری ځوانان اوس جوازونه جوړ کړي، د فابریکې جوړوي. په داسې حال کې چې ممکن همدغه ځوان تیر کال یا وړم کال دوی چېرته په کومه فابریکه کې به یې کار کولو، اوس الحمدلله ماشاءالله اوس لګیا دي، اسنادونه جوړوي، اوس لګیا دي جوازونه جوړوي، او په عملا اوس فابریکې ته ملا تړلې ده، دوی فابریکې جوړوي. نو ماشاءالله الحمدلله ثم الحمدلله د موږ ډېری ځوانان اوس په صنعت کې په کار باندې بوخت دي. اوس د دوی د ډېری ځوانانو دا فکر اوس صنعت ته اوښتی دی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې د هېواد د آبادۍ دپاره بله لار نشته بغیر د صنعت څخه. دغه هېواد چې د ستونزو او کړاوونو څخه باسي، یوازې صنعت دی چې باسي به یې. دغه د هېواد د بچیانو دپاره، خصوصا د مظلومو بچیانو دپاره چې د کاروبار زمینه برابروي، هغه به تولیدي فابریکې او صنعت وي، خصوصي سکتور. نو الحمدلله د ځوانانو ډېره پاملرنه اوس خصوصي سکتور ته شوې ده، په دې هیله چې دغه لږ ستونزې نه، دغه ډېرې ستونزې حل شي. د ډېرې ستونزې، یا د برق ستونزه ده، همدغه د مځکې ستونزه ده، چې دغه ډېرې ستونزې حل شي، او زمونږ 99% ځوانان په دې هوډ باندې، په دې تکل باندې واوسي چې زه هېواد آباد کړم، زه د هېواد دپاره کار وکړم. ډېره زیاته مننه احساس. نه خیر اوسئ، سلامت اوسئ چې راغلئ خپرونې ته، او د صنعتکارانو زمونږ دغه ستونزې مو راورسولې تر مسؤلینو پورې. خدای دې وکړي چې مسؤلین هم دغې برخې ته ډېره زیاته توجه وکړي او زر تر زره دغه ستونزې حل کړي، تر څو زموږ او تاسو تولیدات په پښو باندې ودرېږي او د وارداتي هېواد پر ځای یو صادراتي هېواد ولرو انشاءالله. او مشال صاحب په غره کې زه په ټولو صنعتکارانو باندې غږ کوم، په ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم. د روژې مبارکه میاشت ده، زموږ هېوادوال ډېر بېوزله دي. کوشش وکړئ چې په دغه شپو کې خو ډېر د هغه بېوزله کسانو لاسنیوی وکړئ، او څه مو چې هغه د زکات دپاره، د خیرات دپاره، د صدقات دپاره ایستلي دي، ور یې کړئ او د هغه بېوزلو لاسنیوی وکړئ، تر څو دوی ډېر مایوسه نه شي، او یوه مړۍ هغه افطاري یا روژه ماتی دوی پیدا کړي، تر څو په ښه ډول ژوند وکړي. نور امیدوار یم چې افغانستان به د ترقۍ پرمختګ خواته ځي انشاءالله. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ، سلامت اوسئ چې راغلئ خپرونې ته او ګډون مو راسره وکړئ. خیر اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، د خپرونې دوام دی، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. درنو لیدونکو، د خپرونې د شعر او ادب برخه ده، او په دې برخه کې راسره د هېواد یو تن ځوان شاعر خپرونه کې میلمه دی چې د هغه شعرونه زما هم
ډېر زیات خوښیږي. کله کله داسې ښایسته ښایسته مست مست شعرونه هم وایي. نن هم ترېنه یو څو دانې اورو او ځینې خبرې هم ورسره لرو. په روزې باندې به هم ورسره وغږېږو. په روزه کې زموږ او تاسو شاعران څه ډول شعرونه لیکي؟ ځینې خلک وایي چې په روزه کې د خلکو اعصاب یو څه اندازه خراب وي. دوی خو به د اعصاب خرابوي او یا هم سخت سخت شعرونه نه لیکي که نه. اوس هم د مینې شعرونه لیکي. ګپ به مو ورسره ولګوو. تاسو هم تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. په دې برخه کې را سره د هېواد یو تن ځوان شاعر ښاغلی الیاس مظلومیار میلمه دی. سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر راغلی، سهار مو په خیر. ډېره زیاته مننه مشال صاحب محترم کور مو ودان. په لومړي سر کې ستاسو د روڼ سهار ټولو لیدونکو ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلام، مینه، درنښت. خدای دې وکړي چې ښه وي او چارې په خیر روانې. ډېره زیاته مننه، خیر اوسئ، سلامت شئ. مظلومیار صاحب دا راته وایي چې روزه څنګه تېرېږي په شاعرانو باندې؟ روزه خو الحمدلله ډېره ښه تېرېږي. شاعران خو د حوصلې خلک دي، په هغو ډېره ښه تېرېږي. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. مړه روزه په ټولو باندې ښه تېرېږي ځکه هوا دا اوس داسې هوا ده چې ماشاءالله په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر نه کوي. نو تاسو باندې هم انشاءالله تاثیر نه کوي ځکه ماشاءالله تاسو خو ورزشکار هم هستئ. نو بیا نو بیخي تاثیر نه کوي. دا راته وایي چې په شاعرۍ کې مو د پخوا په نسبت څومره توپیر راغلی دی؟ ځینې خلک وایي شاعران چې کله هم د یوې ورځې نه بلې ورځ ته ځي وایي د پختګۍ حالت ته رسیږي. ستاسو په شعر کې څومره توپیر راغلی؟ په کومه برخه کې راغلی دی؟ فکر کوئ چې یو څه یې توپیر کړی له پخوا څخه؟ ډېره مننه مشال صاحب محترم. به هر کله چې شاعر مطالعه نه بې برخې شي، مطالعه ونه کړي، نو د هغه شعر نشي پوخ کېدلی، معیار کېدلی نشي. شاعر چې خپل شعر چېرته ښه شی لیکي، چې لکه څنګه چې تا اشاره وکړه د وخت تېرېدو سره شعر باید مضبوط او ښه شي. نو شعرپوهان هم همدا وایي تاسو مطالعه وکړئ، ښه شعر ولولئ، تر څو ستاسو په ذهن کې د ښه شعر لیکلو طریقه جوړه سي. نو موږ هم هڅه کوو چې د ښه شاعرانو مطالعه وکړو، د هغې تر څنګ خپله ښه شعر ولیکو، فکر سره یې ولیکو. څنګه مو چې مخکې شاعري کړې ده حتما باید تغییر ورکړو، ځکه چې د وخت سره باید سړی پرمختګ وکړي، نوښتونه په شعر کې راولي. ښه، مظلومیار صاحب ځینې شاعران داسې فکر کوي چې هغوی باید د نورو شاعرانو شعرونه ولولي، شعرونه یې واوري تر څو هغوی د شعر پختګي خپله کړي. بیا ځینې وایي چې نه، شعر باید خپله مطالعه شي، د شعر اړخونه باید مطالعه شي، وزن، قافیه، ردیف، نظم، غزل، دا باید مطالعه شي تر څو دوی وکولی شي بیا د شعر په لیکلو باندې هغه ډول پوه شي لکه څه ډول چې لازمه ده. تاسو راته وایي د شعر اورېدل ډېر اړین دي که د شعر مطالعه؟ زما په نظر د شعر مطالعه ډېر اړین دي، ځکه شعر چې کله ته مطالعه کوې ته باید هر اړخ نه مطالعه کوې چې دا په کوم بنیاد لیکل شوی ده او دې کې د معیار څه دي، د نوښت شی دي، په دې کې کنایي څه شی دي، استعاري څه شی دي. بله دغه مطالعه یا شعر اورېدل د دې دپاره نه دي چې خلک دې واوري او بس د هغې تاثر لاندې خپل شعر ولیکي. کاروان صاحب محترم سره زه هره ورځ ناست وم، هغه نه مو په همدې اړه باندې پوښتنه وکړه. کاروان صاحب ویلي مطالعه تاسو داسې مه کوئ چې په ذهن باندې سپاره کې سم په کتاب کې ولیدل یا هم چا نه واورئ خپل ذهن کې وساتئ. فقط هغه کې هغه مادې ولټوئ چې کوم د پرمختګ مادې یعنې کوم نوښتونه د په شعر کې کړي وي، کوم لفظونه یې هنري راوړي وي، هغه په فکر کې ونیسئ چې ده څنګه هنر سره دغه لفظونه ځای کړي دي په شعر کې. تاسو هم باید هڅه وکړئ په شعر کې داسې هنري لفظونه ځای پر ځای. څومره ښه ځواب مو راکړه، خیر اوسئ، ډېره مننه. راځئ یو شعر را باندې واورئ. روزه هم ده، سهار هم دی او تقریبا د خپرونې وخت هم کم پاتې دی. یو داسې ښایسته شعر راته ووایئ چې دغه ستړیا مو لږ ووځي. په روزه کې سهار وختي را پاڅېدل یو څه سخت وي. ډېره مننه مشال صاحب محترم، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ سي. نه ستاسو شعرونه زما خوښېږي، خصوصا هغه مست مست شعرونه مې بیخي ډېر خوښ. زه به یو شعر ووایم، د مینې تول به مې په تول نه شي. د مینې تول به مې په تول نه شي، زما به تا نه زړه راټول نه شي. نه راټولېږي. د مینې تول به مې په تول نه شي، زما به تا نه زړه راټول نه شي. د انسانیت رسۍ چې نه پېژني، په قدر پوی به د غاټول نه شي. انسانیت رسۍ چې نه پېژني، په قدر پوی به د غاټول نه شي.
د پښتنو یووالي غږ نشته په یو ټغر به سره ټول نشي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. د پښتنو یووالي غږ نشته په یو ټغر به سره ټول نشي. دا په مړوند د مایوسۍ ویده راویښ په غږ به هم د ډول نشي. واه ډېر ښه، ډېر ښه دی. دا په مړوند د مایوسۍ ویده راویښ په غږ به هم د ډول نشي. الیاس لو چې د معیار نه کوي هغه شاعر به غزلبور نشي. واه ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښایسته و، ډېر په زړه پورې. مظلومیار صاحب خپله تاسو کوم کتاب اوس چاپ که نه ستاسو شعرونه خو ډېر زیات هم دي، اوس یې هماغه د لیکئ، څو کاله کېږي چې تاسو سره پېژنم تاسو ماشاءالله خپل شعرونه لیکئ او ورځ تر بلې نوي نوي غزلونه مو راوځي. نو د کتاب د لیکلو کومه موخه لرئ، کوم داسې پلان ورته لرئ که نه؟ ډېره مننه مشال صاحب. دغه پوښتنه اکثر ځای کې مانه کېږي په خپرونو کې. هر شاعر غواړي چې زما شعر دی د کتاب بڼه خپله کړي او کتاب شکل دی ورکول شي شعر ته. زه هم خپل هدف لرم باید کتاب چاپ کړم، خو وخت سره. ځکه که یو شاعر له زغم نه کار واخلي او منتظر شي دې ته چې زه د نور هم ښه شاعري کوم، په شعر کې نوښتونه راولم، یو داسې کتاب بیا چاپ کړم چې په هغه په ټولنې بوج نه وي، د ټولنې د پرمختګ سبب وګرځي. زه هم هڅه کوم چې کتاب چاپ کړم، خو انشاءالله وخت سره. ښه، د شعر تر څنګ نور آزاده مطالعه څومره کوئ؟ څومره نور آزاده لیکنه کوئ؟ د نظم تر څنګ نثر هم لیکئ؟ دې شي کې به داسې وي چې موږ به څه نه وي لیکلي. ډېری خلک په رسنیو کې چې کیني په خپرونو کې وایي زه نثر هم لیکم، زه دام کوم، زه هم کوم، خو نه، موږ نه دي کړي او دغه احسان په ټولنې نه کوو چې موږ نثر ته هم کار کړی او نثر ته باید کار وشي. تر اوسه مو هڅه د نظم هم نه ده کړې. زما د شعر د غزل ځمکه خوښه ده، په غزل باندې ډېر کار کوم. په پیل کې کله چې یو څوک شاعري کوي طبعا د هغوی شعر چې پختګي ته رسیږي ځینې ستونزې به لري، ځینې مشکلات به لري. آهسته آهسته کله چې د ده شعر پخیږي، خپله یې پوخوالي ته رسیږي، نو کله چې پخواني خپل غزلونه لولي یا خپل شعرونه ګوري، خپل غزلونه ورته داسې پردي پردي ښکاري. څومره غزلونه مو داسې لا تر اوسه درته پردي ښکاره شوي دي؟ که زه ووایم درته ماته د یو کال خپله شاعري داسې ښکارېدله چې ما وایي دا تا څه شی ویلي دي، څه شی دي لیکلي. ما صحیح خبره وکړله. صحیح خبره وکړه. موږ په بهیر کې یو ورځ غونډه درلودله، نو یو شاعر نوی راغی، په دې دریځ باندې ډېر داسې وهم واخیسته، ریتېدو، په دې شعر کې بند را بند سو، سټیج نه کوز شو، ډېر ناهیله کوز شو. بیا زه سټیج ته وغوښتل شوم، ما خپله کیسه ورته وکړه. ما چې کله خپل شعر اول ځل ویلي په مشاعره کې، ما نه دومره غلط چې څنګه ملګری سره ناست ما خپل شعر د هغه کې ورکوی چې دا شعر څه غلطه ده. دا مې دې تشویق دپاره وویلې که نه. نو حتماً په اوله کې د سړي په شعر کې خامیانې وي، کمی وي، سیلابونه برابر نه وي او ردیفونه برابر نه وي. که برابر وي داسې شعر نه وي چې هغه په ښه شعر باندې وګڼل شي. ښه، راځئ یو بل وروستی غزل هم درڅخه اورو، خو دا پیره د کریمي صاحب په زړه وکئ. هغوی چې څه رقم غزل درنه غوښتی و هماغسې یو غزل ورته ووایي چې بیا ونه وایي چې ګوره زمونږ په خبره دې ونه کړه. ماشاءالله مننه. کریمي صاحب ته دې ډالۍ وي. تنهایي د یون په غشو باندې ولم. تنهایي د یون په غشو باندې ولم، د تن سوری مې ملګری دی مزل کې، او ورته وړی مې د مینې په نوم ګلو، که صنم راته ټومبلی وی روبل کې. واه ډېر ښه دی. ورته وړی مې د مینې په نوم ګلو، که صنم راته ټومبلی وی روبل کې، ډکو سترګو یې ناهیلې ګیلې راوړې، دا ګیلې به ځایومه په ګوګل کې، او جلوهلی ګل په اوښکو مړومه، که زرغون مې شي د لپو په جلوهلی ګل په اوښکو مړومه، که زرغون مې شي د لپو په ځنګل کې، او خو دا مستي ساندې ساندې ورته غورځي، خو دا مستي ساندې ساندې ورته غورځي، ربابي ګوتې وهمه په غزل کې. څومره ښه. مننه. په الیاس دې راکات کړی وصال ولې، موندی نه شم ستا رنګ چېرته بل کې. ډېره مننه. ډېر په زړه پورې. خدای مو همیش قلم همداسې تاند لره، همیش همداسې ښاد خوشحاله اوسئ. او ستاسو شاعري زه پوهېږم د نورو شاعرانو سره یو څه
فرق کوي ځکه ستاسو شاعري یو څه ښاده ده یو څه مسته ده او زما خپله مسته او ښاده شاعري خوښېږي همیش مو قلم تاند اوسه ډېره زیاته مننه چې راغلې خپرونې ته او ګډون مو راسره وکړ ستاسو مننه ډېره زیاته مننه کولو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو دې خپرونې دوام دی ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ عملتیا کړې ده درنو لیدونکو دې خپرونې په دې برخه کې د افغانستان د طبي شورا استازی ښاغلی ډاکټر بهزاد علي خان را سره خپرونه کې میلمه دی چې خان صاحب سره به د فعالیت د جواز په ازموینې باندې خبرې وکړو ویل کېږي چې دوی په دې وروستیو کې د فعالیت د جواز ازموینه اخیستې ده دغه ازموینه ولې اخیستل کېږي په دې وروستیو کې د څومره کسانو څخه اخیستې ده دغه ازموینه کې څه ډول موضوعات شامل وي د دغې ازموینې څخه وروسته دوی چې د جواز دغه فعالیت ورکوي هغه څومره د اعتبار وړ دی او دغه ازموینه د هغو خلکو سره څومره مرسته کوي چې دغه ازموینه ورکوي په کومو برخو کې ورسره مرسته کولی شي په ټولو دغه موضوعاتو باندې تم کېږو لکه څه رقم یې چې ویلې د افغانستان د طبي شورا استازی ښاغلی ډاکټر بهزاد علي خان په خپرونه کې راسره میلمه دی خان صاحب ستړي مه سئ په خیر راغلئ خپرونې ته خیر اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو کتونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې یو ښه سهار مو پیل کړی اوسي ډېره زیاته مننه خیر اوسئ خان صاحب سلامت سئ چې راغلئ خپرونې ته وخت مو راکړ ویل کېږي چې ستاسو شورا د فعالیت د جواز ازموینه اخلي دغه د فعالیت د جواز ازموینه په څه خاطر ده د چا نه اخلئ تاسو بالکل د افغانستان طبي شورا د یو د عمده اهدافو څخه د ازموینې اخیستل دی پخوا به دغه ازموینې ته د ایګزیټ ازموینه ویلې خو په دې وروستیو کې د دې نوم بدل شو د فعالیت جواز د ازموینې په نوم ورته وټاکل شو یا نیشنل میډیکل لایسنس ایګزام لکه په نوره نړۍ کې چې دی دغه ازموینه د طب معالجوي او د استماتولوژي ډاکټر صاحبان چې کله خپل لیسانس دوره تکمیلوي د سټاژ دوره تکمیلوي بیا د دوی څخه موږ اخلو زموږ هدف پکې خاص دا دی چې دوی د سوي تثبیت وشي او دا یو فلټریشن دی یو فلټر دی چې دې فلټر څخه یو کاندید یو ډاکټر تیریږي او بیا جامع ته د ډاکټر په نوم وړاندې کیږي زموږ همدا هدف په دې ازموینه کې دا دی د افغانستان طبي شورا دغه ازموینه په کال کې 2 ځلې اخلي البته د یادونې وړ ده چې دغه 1402 کال چې په دې کې موږ وتوانېدو د لومړي ځل لپاره چې په یو کال کې 2 ازموینې واخلو په تیرو وختونو کې به ډېر ستونزې مشکلات به وو چې ډېر کوشش هم کوو نو یو ازموینې یو دور به اخیستل کېدو خو په تیر 1402 کال کې موږ 2 دور ازموینه واخیسته چې دغه آخري اتم پړاو ازموینه چې موږ واخیسته په دې کې موږ سره 4381 داوطلبان اشتراک کړی د ټول افغانستان څخه نارینه ډاکټر صاحبان دغه ازموینه په څو پړاوونو کې اخیستل کېږي اول پړاو دا دی چې کاندید ډاکټر به خپل هغه فورم آنلاین ډکوي بیا هغه پرنټوي افغانستان طبي شورا ته راوړي د افغانستان طبي شورا هغه فورم اخلي بیا خپل د لوړو زده کړو وزارت ته وړي هلته د تاییدۍ څخه وروسته دغه فلټریشن چې خلاص شي ټول داوطلبان موږ سره ثبت شي بیا دغه فورمې مکمل موږ د ازموینو ملي ادارې ته وړو د ازموینو ملي اداره کې بیا دا پروسس کیږي شارټ لیست کیږي د ازموینې اخیستل د هغوی مسؤلیت دی بالکل د افغانستان طبي شورا دغه کوم ازموینه چې اخلي دا د ازموینو ملي ادارې په همکارۍ سره اخلي یعنی ټول تخنیکي همکاري یعنی ټول شارټ لیست چې دی د افغانستان طبي شورا کوي پوښتنې سوالونه تاسو جوړوئ سپارئ هغوی ته هغوی راغواړي او ازموینه اخلي او بالکل هغې برخې ته هم راځو نو دغه ازموینه چې دی د ازموینې ملي اداره اخلي د پوښتنو جوړولو په برخه کې موږ د کابل طبي پوهنتون استادان راغواړو دعوتو د ازموینې څخه 2 ورځې مخکې دوی قرنطین کیږي د قرنطین شرایطو لاندې دوی پوښتنې جوړوي پوښتنې بیا څو ځلې کتل کیږي 2 کمیټې په هلته وي چې یو د پوښتنې جوړولو کمیټه ده بل کمیټه به د تصحیح کمیټه وي چې سوال نه ګوري بیا هغې څخه چې پاس شي بیا هغه مورلا کیږي د ازموینې ورځ ازموینې ثانیې ته وړل کیږي تر څو چې ازموینه شروع کیږي ازموینه پرچې توضیح کیږي هغې وخته پورې دغه استادان قرنطین وي په هغه ساحه کې نو چې کله ازموینه واخیستل شي د ازموینې څخه وروسته
د ازموینو ملي ادارې د طرزالعمل په اساس د نتایجو د اعلان څخه مخکې 3 ورځې یو داوطلب وخت لري چې د پوښتنو په اړه تخنیکي شکایت خپل ثبت کړي. دغه 3 ورځو نه وروسته بیا نتیجه اعلانیږي. د نتیجې د اعلان څخه وروسته بیا محصل یا داوطلب نشي کولی چې د پوښتنو په اړه خپل عریضه ثبت کړي. چې نتیجه اعلان شو بیا نتیجې څخه وروسته 3 ورځې بیا وخت لري محصل چې خپل کوم شکایت وي شکایت هم ثبت کړي. نو 3 ورځې نه وروسته بیا شکایتونه هم بندیږي. ښه راځو تاسو په پیل کې ویلي چې تاسو د هغو ډاکټر صاحبانو نه چې مثلا د طب معالجوي څخه فارغ وي او د ستوماتولوژي څخه فارغ وي دغه د اگزیټ یا هم اوس چې تاسو ورته د فعالیت د جواز ازموینه وایي دغه ازموینه اخلي. نو پخوا به د قابله او خویندو څخه هم دغه ډول ازموینه اخیستل کېدله. ځینې نورې برخې هم وي چې مثلا دوی به ویلي چې د اگزیټ امتحان موږ ورکوو. مثلا طبي ټکنالوژي وه په دغه برخه کې، ځینې نورې هغه برخې چې تاسو ورسره بلد یاستئ هغو کې اوس دغه ډول ازموینه نه اخیستل کېږي. دا نیمه طبي لوړې زده کړې چې دي دې ته که ټکنالوژي ده که پروتز ده که قابلګي ده دا د عامې روغتیا وزارت پورې اړه لري. د عامې روغتیا وزارت کې دې ته خپل یو ریاست دی، هغه ریاست دغه ازموینه اخلي. هغوی هم ورته اگزیټ ازموینه وایي خو هغه نیمه لوړې زده کړې دي. یعنې هغوی هم دغه ډول یو ازموینه لري. هغوی هم یو ډول همدغسې ازموینه لري چې هغه ازموینه به پاس کوي بیا به ډیپلوم اخلي. خو زمونږ ازموینه د هغې سره فرق کوي. مونږ د لوړو زده کړو بیا خصوصا د معالجوي او د ستوماتولوژي برخه کې مونږ چې دغه ازموینه واخلو بیا دې ته د فعالیت جواز ورکوو. دا د طبي شورا سره راجستر کیږي، دې ته فعالیت جواز ورکول کیږي. د طبي شورا د CME یا دوامداره طبي لوړو زده کړو برنامې ته معرفي کیږي چې 3 کال دپاره به دی خپل کریډیټونه پوره کوي. که دغه کریډیټونه دی پوره کولی شو خو ښه تر ښه که نه بیا 3 کال وروسته د دې جواز نه تمدیدیږي. دلته د یادونې وړ ده بل یو خبره چې د افغانستان طبي شورا په ابتکار په دغه کال کې د ازموینو یعنې د فعالیت جواز د ازموینو یو بورډ تشکیل شو. دغه بورډ به خپل فعالیت شروع کوي. د دې بورډ غړي د لوړو زده کړو وزارت څخه به غړي وي، د ازموینې ملي ادارې څخه به وي، د کابل طبي پوهنتون استادان به وي چې د دې ازموینې په اړه هر اړخیزې تصمیمونه به نیسي. دغه تصامیم به دې نه وروسته دغه بورډ نیسي. که هغه د ریفرنس په برخه کې دغه تصامیم وي، د پوښتنو په برخه کې وي، که هر تخنیکي مشکل که د ازموینې په برخه کې موږ سره مخامخ کیږو دې نه وروسته به دغه بورډ خپل تصامیم نیسي. همدارنګه یو بله عمده پوښتنه چې د ډاکټر صاحبان سره وي چې دغه ریفرنس اعلانول دی. البته دلته باید زه تاسو ته ووایم ستاسو تلویزیون د لارې ډاکټر صاحبان ته چې سږ کال هم تر اوسه موږ دې ته کوم پلان نه لرو چې دغه ریفرنس تغییر کړو. همدغه ریفرنس به وي. ریفرنس څخه مو موخه څه ده؟ ماخذ هغه ماخذونه چې ډاکټر صاحب به هغې د مخې مطالعه کوي او ازموینې ته به راځي. دغه ماخذونو کې به انشاءالله څه تغییر نه راځي. بیا هم بورډ ورباندې تصمیم نیسي. تاسو دغه ماخذونه د هغوی سره شریک کړي دي یا مخکې د ازموینې شریکوئ؟ بلکل. د طرزالعمل مطابق باید مونږ د کال په اوله کې ریفرنس اعلان کړو، ماخذ اعلان کړو. مونږ ماخذ اعلان کړی. ډیری ته ډاکټر صاحبان سره دا تشویش دی چې دا ماخذ به بیا تغییریږي. خو ستاسو تلویزیون د لارې به ووایو چې دغه ماخذونه نه تغییریږي. مونږ بل ازموینه پلان لرو چې کیدی شي د سنبلې په میاشت کې مونږ لرو. نو ډاکټر صاحبانو ته مې دا پیغام دی چې د هماغه ریفرنس مطابق د خپل مطالعات جریان کې وساتي. دلته یو بله خبر هم دی چې د افغانستان طبي شورا دغه ازموینه خوشبختانه یو ملي اعتبار ترلاسه کړی نسبت پخوو کلونو ته، تیرو کلونو ته. ملي اعتبار نه هدف دا دی چې اوس که محصل دی، که ډاکټر دی، که معالجوي طب او ستوماتولوژي شروع کوي یا فارغیږي نو دی په دې مایند دی، په دې ذهنیت کې دی چې زه که درس ونه وایم نه کامیابېږم. یعنې باید زه کوشش وکړم د درس ویلو نه غیر نور هیڅ لاره نشته چې زه دغه ازموینه پاس کړم. نو دا یو ملي اعتبار خوشبختانه ترلاسه کړی دغه ازموینه. ښه ملي اعتبار ترلاسه کړی ده. آیا بین المللي اعتبار هم لري؟ هغه ډاکټر صاحبان چې مثلا د فعالیت د جواز ازموینه ورکړي او دوی له دې ځای څخه دغه جواز ترلاسه کړي، دغه سند ترلاسه کړي، بیا لکه د نورو ډاکټرانو غوندې چې مثلا په خارج کې زده کړې کړي وي او راځي افغانستان کې هغوی خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. آیا زموږ او تاسو ډاکټران هم کولی شي د نورو نړۍ په هیوادونو کې، په پرمختللو هیوادونو کې په همدغه جواز باندې لکه څه رقم چې د هغه ځای ډاکټر صاحبان کار کوي دوی هم خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
بالکل دلته بین المللي قوانین دي. هر هیواد خپل قوانین لري په دې برخه کې. که د هر هیواد څخه یو ډاکټر راځي او په افغانستان کې غواړي فعالیت ترسره کړي شروع کړي نو زموږ د فعالیت جواز ازموینه به ترسره کوي. که چیرې زموږ ډاکټر هم غواړي چې بل هیواد ته لاړ شي او هلته فعالیت ترسره کړي د طبي نو د هغې هیواد فعالیت جواز ازموینه به ترسره کوي. بل خبره د بین المللي اعتبار په اړه خوشبختانه په نړۍ کې اوس زموږ دغه ازموینه منل شوی دی. حتی موږ ډیری هره ورځ ایمیلونه لرو هغه ډاکټر صاحبان چې خارج هیوادونو ته ځي نو د هغوی ایمیل موږ ته راځي چې دغه محصل دغه ډاکټر تاسو سره دغه ازموینه پاس کړی که نه د دې هغه اطمینان موږ ته راکوي. دې سره سره ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ ورته وایي د شایستګۍ هغه سند چې دی څوک چې غواړي په نورو هیوادونو کې دغه ازموینه ورکړي نو دغه او فعالیت ترسره کړي دغه ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ باید د هماغه هیواد څخه چې دی دغه ازموینه یې ورکړې او دغه طبابت یې ویلی نو دغې څخه به اخلي. نو هره ورځ موږ دغسې ایمیلونه د اروپایي هیوادونو څخه د آسیایي هیوادونو څخه د امریکا څخه نو دغه ایمیلونه موږ جوابوو هغوی ته ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ ورکوو د هغوی دا تایید کوو چې دوی دلته ازموینه ورکړې تاسو کولی شئ چې هلته ازموینه کې دی شامل کړئ. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ ډاکټر صاحب چې راغلئ خپرونې ته ګډون مو راسره وکړه او د فعالیت د جواز په ازموینې مو راسره وروستي معلومات او جزئیات شریک کړل. ژوندی اوسئ کور ودان ډېره مننه. خیر اوسئ سلامت سئ. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې د پیل څخه تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. الله دې وکړي چې خسته شوي نه وئ راڅخه. بیا چې زه بلال مشل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه. په ځان مو پام کوئ. ښه ورځ درته غواړم. له لیدلو مو مننه.